بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو داسې یو دقیقه صبر راته وکړئ، زه د خپل پکه بنده کړم. نو درنو دوستانو، لکه څنګه چې به تاسې خبر یاستئ، له بده مرغه له ډیره بده مرغه په کابل کې یو ځلې بیا د هزاره هیوادوالو په یو تعلیمي مرکز باندې چې هلته واړه اطفال او واړه ماشومان په درس بوخت وو، بدمرغه انتحاریان ورننوتلي او هلته یې اول په دروازه کې ګاردان شهیدان کړي دي، ورپسې معلمان ویشتلي دي او بیا یې د شاګردانو په منځ کې د شپېتو بخښنه غواړم شپېتو نه بلکې د شاوخوا 100 نه پوهېږم 100 متعلمینو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړی دی. که څه هم د اوسني رژیم تګلاره دا ده چې دغسې حالاتو کې د دې په ځای زخمیانو ته رسیدګي وکړي، مړو ته رسیدګي وکړي، دوی اول د موبایلونو په له خلکو موبایلونه ټولوي، د موبایلونو په ټولولو شروع کوي، د کامرو په ټولولو شروع کوي او د سیمې د معلوماتي سانسور هڅه کوي. هغه په دې خاطر چې د دوی دغه کاذبه ادعا چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله راوستې، امن یې راوستی دی، دا افشا نه چې یو خلک په دوی باندې ونه پوهېږي چې د دوی دغه ادعا هم لکه دوی ټولې نورې ادعاوې باطله ده. پرون وړمه ورځ یو کس لیکلي وو، البته وړمه ورځ نه، دا تیر انفجار سوی، نه پوهېږم په کومه ورځ سوی، یو کس لیکلي وو په کابل کې چې وایي پخوا به په کابل کې انفجار وسو، انفجار خو طبعا انفجار دی، که اوس کېږي که پخوا کېږي یو دردونکې تراژیدي ده، وایي خو فرق دا ولو چې پخوا به کله انفجار کېدو یا به یو حادثه وسوه نو ډېر ژر به هلته وایي امبولانسونه ورسېدل او د شهیدانو د مړو په خدماتو به لاس پورې سو، راټولولو په خدماتو باندې او خلکو به ژورنالستان به راورسېدل، کامرې به وي، ټوله نړۍ به خبره سوه. اوس داسې یو حالت دی چې هېڅوک هم یو خو دا داسې ساحې ته خلک نه ورپرېږدي، ژورنالستانو دا نسته نه ورسېږي. دوم دا ده چې صحي خدمات ډېر زیات کمزوري دي. هغه لیکلي وو چې شهیدانو مړي پراته وي په ځمکه او څوک یې پورته کوي نه. دغه یو دردمن حالت دی او طالبان په تصفیه بوخت دي او هلته د خلکو د موبایلونو په راټولولو او د شاوخوا سیمې په تر مالک صاحب زه تاسې را اخلم، فقط یوه دقیقه صبر راته وکړئ، یو څو دقیقې وروسته زه یو مقدمه ووایم بیا به تاسې را واخلم. نو خلاصه دوی د دې په ځای چې خلکو ته رسیدګي وکړي، دوی د سیمې په قرنطین لاس پورې کړي او په دې کې ډېر زخمیانو مړي هم تلف شي. او په هر صورت دا خو د یو دردونکی حالت دی له بده مرغه په افغانستان راغلی. زما بحث بل چېرته دی، موږ تاسې باید دا پوښتنه وکړو چې ولې هزاره هیوادوال ولې هدف دي، ولې ټارګېټ دي په افغانستان کې، مشخصا هزاره ولې هدف دي. که ستاسې اجازه یې زه به یو دغه لایو په فیسبوک باندې لینک واچوم چې که ځینې دوستان له فیسبوکه راسره ملګري کېدل، داسې لږ وخت راکوي، بښنه غواړم دا کیسې کله کله لږ وار راکوي، لږ دوستان به راواخلم را سره، فقط دغه یوه مقدمه ووایو. ښه له کمپیوټر له کسې نه کېږي، زه فکر کوم زه باید همدلته له دې ځایه لایف په انټرنیټ باندې خپور کړم په فیسبوک باندې. که ستاسې اجازه یې لایف په انټرنیټ باندې خپور کړم په فیسبوک باندې، که ستاسې اجازه یې بیا به بېرته موږ تاسې بحث ته راسو. نو زما خبره دا وه عزیزانو چې موږ تاسې ټولو ته دا پوښتنه ده چې دا وژنې څوک کوي، ولې په افغانستان کې هزاره هیوادوال مشخصا ټارګېټ کېږي، څوک یې ټارګېټ کوي او د دې تر شا هدف څه شی دی. په لویه کې ګورئ د نن هم عمران خان یوه خبره کړې وه او په دغه کې غږېدلی دی، په البته په خپلو داخلي چارو باندې غږېدلی
وایي د یو څه وخت مخکې چې پاکستاني روپۍ لږ څه دغه سوله ثابته سوه، د دې علت دا ولو چې پاکستانیانو د ډرونونو په حملو باندې له امریکایانو پیسې واخیستې او هغوی د کلدارې په ثبات کې مرسته ورسره وکړه. دا د عادي سړي شاهدي نه ده، دا حقیقت دی. د شاهدي ته موږ ضرورت که څه هم نه لرو، خو دا د پاکستان د صدر اعظم داسې یو چا شاهدي ده چې هغه د پاکستان په چارو کې تر بل هر چا ډېر ژور دخیل دی او پې باندې پوهېږي. د دې خبرې معنا څه شی ده چې تېر وارې د کلدارې د ثبات لامل په افغانستان کې ډرون برید و. د دې خبرې څه معنا ده ستاسو لپاره، د افغانانو لپاره؟ د دې خبرې معنا دا ده چې د پاکستان په یو اقتصادي بحران کې دی. پاکستان لکه یو ډوپه سړی، لکه یو ډوپه قرضداره چې هر څومره پاکستان اقتصادي پلانونه ولري، تجارتي خلاصه د ډیولپمنټ کارونه وکړي، په لنډه موده کې پاکستان له د اوسني حالته چې ورسره مخامخ ده له دې نشي خلاصېدی. په لنډه موده کې د پاکستان نجات دا بیخي آوټ اف کوېسچن دی چا خبره. نو په دې خاطر دوی په اوږدمهالو اقتصادي پلانونو باندې خو اول په دې خاطر هم دوی کار نشي کولی چې د هغې لپاره منابع او فرصت نه لري. اوس قرضه یې بیخي زیاته ده او نور قرضه نشي اخیستی، او هر څه چې دوی د خپل جی ډي پي یو ډېره غټه برخه دوی د قرضې په دغه کې ورکوي، د خپل عوایدو یو ډېره غټه برخه دوی د قرضې په سود کې ورکوي. یعنی هر کال دوی د قرضې سود ورکوي او قرضه په خپل ځای پاتې کېږي، او د سود مقدار هم له هرې واړې قرضې سره زیاتېږي. نو پاکستان په دغسې یو حالت کې دی چې ډوپه دی او مخ په مالي لحاظ مخ په سقوط دی، او دا خبره اوس له شکه وتلې ده. د سریلانکا تر وضعیت له بد وضعیت سره ګرفتار دی. پاکستانیان لکه څنګه چې څه وخت مخکې د پاکستان د اقتصاد یو ماهر وویل چې خدای پاک سعودي ته تیل ورکړي دي او پاکستان ته افغانستان ورکړی دی. د دوی لپاره افغانستان په هر اعتبار د سرو زرو مرغۍ ده. دوی غواړي چې د افغانستان د موقعیت په کارولو سره د افغانستان کې د یو جنجال په رامنځته کولو سره د پیسو یو غوا دلته لنګه کړي چې دوی هر وخت راولوشي، دوی چې په هر صورت د ډالرو یو سرچینه ځان ته برابره کړي. د دغه شي لپاره دا یو ډرون چې له دوی سره دومره مرسته کولی شي، نو واضح خبره ده که دلته دوی یو فرقوي جنګ ونښلوي، که دلته دوی داعش ته هوا ورکړي، که دلته دوی مثلا د طالب په ترو باندې دلته په داخل کې یو بلې جګړې ته زمینه برابره کړي، نړیوال ترهګر راولي طالب په لیکو کې او دلته یې ځای په ځای کې، نړیوال قاچاقبر د طالب په وسیله راولي دلته یې ځای په ځای کې، نو نړۍ به بیا مجبوره شي چې بیا به له دوی سره یو معامله وکړي او د هغې معاملې په نتیجه کې به بیا پاکستان ته ډالر راچالان شي او د پاکستان غوا به بیا په افغانستان کې لنګه شي. د دغه شي لپاره د پاکستان اقتصاد په تیرو 4 لسیزو کې 2 ځله ده چې چټک رشد کړی دی، سپایک یې کړی دی. یو ځل هغه وخت چې د روسانو په مقابل کې جګړه دلته موجوده وه، په هغه وخت کې د پاکستان اقتصاد ډېر چټک په مخ لاړ، وسلې اپګریډ سوې، د دوی کارخانې بهترې سوې، انفراستراکچر یې بهتره سو، دوی د اټوم خاوندان سول نهایتاً، او پاکستان د هندوستان سره د سیالۍ لور ته ورنږدې سو. بل هغه وخت چې کله دوی د امریکا د یرغل په وخت کې دوی له امریکایانو سره پارټنرشپ شروع کړ چې هم به یې په د پارسیبانانو خبره هم به یې په میخ واهه، هم به یې سندان واهه په اصطلاح. نو هغه وخت هم د دوی غوا لنګه سوله. اوس د پاکستان لپاره د اوسني حالت کې 2 لارې دي. یا خو دا داسې د افغانستان په لوټ لکه څنګه چې دوی لاس پورې کړی دی په دغه شکل باندې لوټ ته دوام ورکړي، مثلا د افغانستان د قانونو دغسې بې حسابه استخراج چې اوس روان دی، مثلا په افغانستان کې د شته وسپنې، مثلا د کباړ په لوټ باندې، او دغسې د افغانستان د ځنګلاتو په لوټ باندې، د افغانستان د بیت المال په لوټ باندې، د افغانستان ته د راتلونکو مرستو لپاره په پاټک اچولو، خلاصه په دې شکل باندې دوی خپل اقتصاد را جوړ کړي او خپل مشکل حل کړي. دغه لاره هم یو اندازه کومک کوي له دوی سره، خو د دوی وضعیت دومره خراب دی چې په داسې وړو شیانو باندې دوی چاره نه کېږي. وړمه ورځ به تاسې اورېدلي چې عباس ستانکزي یو معنا ور وکړ، کله کله له دوی هم یو د
خلکو ته د ځان د آزاد او غیرتي ښوولو لپاره یوه ناره وسي، نو هغه هم دا خبر د حقیقت ته اشاره وکړه چې پاکستان د خپل مشکلات په موږ نه حل کوي. هدف دا دی چې دوی په دې باندې پوهېږي چې اوس بیا دوی د قربانۍ ګډوري دي، لکه تېر ځل چې راوستل او بیا یې بېرته همدغه پاکستان بیرته وپلورل او بیا یې په بوجیو کې یو امریکانو ته ورچول او په هر یو باندې د مشرف خپل کتاب کې لیکلي دي چې موږ په دې هر یو باندې په میلیونونو ډالر جوړول. د دوی سفیر یې پرتو کې ځینې وایي چې امریکایانو په قفس او بوجي کې ور واچو، بیا یې دا خلک همدې ته راجوع کړي دي، همدغه شي ته یې رابرابروي. د دوی په راس کې یو څو نسواري خره جاهل ملایان راوستي دي چې د هغو زور په هغو باندې هېچا زور هم نه رسېږي. اوس زه هم له طالبانو شکایت کوم او د ستانکزی چې هغه د دوی ټاپ مرکچیو په اصطلاح دوی په نیابت د دوی نمایندګي کول، هغه هم له طالبانو شکایت کوي. جنرال موپین هم له طالبانو شکایت کوي. نو پوښتنه دا ده چې دا واک دلته له چا سره ده چې ته مې شکایت کوې زه هم شکایت کوم؟ دا کارونه نو څوک کوي؟ دا چارې څوک دومره زورور دي چې ټول امارتي ملایان وایي چې تعلیم ښه شی ده، د نجونو مکتبونه دې خلاص شي، خو نه شي خلاصولی. خبر دا ده چې دلته پاکستان له دننه کار کوي او په ډېرو اشکالو باندې کار کوي. یو خو دا ده چې نړیوال ترهګر راوړي دلته یې ځای په ځای کوي. بل دا ده که یو څه وخت مخکې تاسې د خپلې موضوع ته راځم په دغه ارتباط باندې وایم، رحیم الله حقاني دا کوم ملا چې یو څه وخت مخکې مړ سو، د دې وینا که تاسو لیدلې وي، د ده یو کلیپ د وټساپ کلیپ یې رسوا سو چې په هغه کلیپ کې د دغه ته یو میجر ته په پاکستان کې چې البته دی شیخ ورته وایي، نو طبعا دا خو دوی کوډونه دي سره تبادله کېږي. هغه ته وایي چې شیخ صاحب ما زه چې له کله راغلی یم دلته مې په کابل کې د سلفیانو په خلاف باندې کافي اندازه کار وکړو. البته یوازې په کابل کې نه، په افغانستان کې په دا اوس په ننګرهار کې د همدغه حقاني کورنۍ ده چې دغه چې سلفیان پرون یې په بېسودو کې په چپریار کې بخښنه غواړم د برغولي په کلي کې 11 نفر له 11 نفرو سرونه پرې کړي وو، مړي هلته غورځولي وو. ما یې هغه وصیتنامې په خپله پاڼه باندې خپرې کړي دي په فیسبوک باندې، تاسې وګورئ. نو دغه سړي په هغه کلیپ کې پاکستاني میجر ته پاکستاني دی خو شیخ ورته وایي، نو پاکستاني شیخ ته وایي چې ما خو یو څه وخت کېږي چې د سلفیانو په باره کې مې کار وکړو، اوس د شیعګان چې دي دا هم دلته یو ډېر غټ کفري فرقه ده او دا د هغه د اوس مې زړه دی چې د دې په خلاف کار وکړم. نو هغه ته وایي ته ما ته یو څه کتابونه او شیان راولېږئ چې زه دلته په هغې باندې په اصطلاح د خپل تبلیغات پرې باندې وکړم. دا څه معنا لري؟ اوس موږ تاسې معمولا په جهان کې په اسلامي نړۍ کې دا دوه قطبه یو له بل سره په ټکر کې دي چې سلفیان دي او شیعګان دي. شیعګان د ایران د ګټو ساتنه کوي، سلفیان د سعودي سره تړلي دي، دوی په سیریه کې هم سره په جنګ کې دي، په عراق کې هم سره په جنګ کې دي. دلته سوال څه شی دی؟ سوال دا دی چې عیني سړی هم سلفیان ټکوي هم شیعګان ټکوي. دا څنګه کېدای شي؟ دا خو په هغه لحاظ باندې که له شیعه سره څوک ډېر مخالف وي هغه بیا له سلفیانو سره ډېر نږدې، که له سلفیانو سره ډېر مخالف وي هغه معمولا له شیعګانو سره نږدې یا هغوی ته د منلو وړ وي. دا څوک دی چې په عین وخت کې هم د سلفیانو سرونه ورپرې کوي هم د شیعګانو سرونه ورپرې کوي؟ دغه هغه د پاکستان پروژه ده. دوی پاکستان څه وکړل؟ ښه موږ تاسو خو په یو غلط فهمۍ کې وتي وو، موږ فکر کوو چې پاکستان زموږ حکومت را نسکوروي، له نور بل شي سره یې کار نشته. موږ ویل چې حکومت نسکوروي ښایي نظام ته غرض ورنکړي. انجینر صاحب عمر زه تاسې اوس را اضافه کوم، فقط خبرې را لنډوم چې بیا وروسته موږ تاسې بحث ته ولاړ شو. نو فقط نظام را نسکوروي او حکومت را نسکوروي، نور له نظام سره کار نه لري. حقیقت داسې ولو چې دوی خو نه تنها داسې حکومت یې درته را نسکوروه، تر حکومت لاندې بیا نظام یې هم درته را نسکوروه، تر هغه لاندې بیا ټولنه یې هم درته خرابوله. پاکستان د 3 لیاره خرابۍ په افغانستان کې کوي. د دوی مشکل یوازې له حکومت او له اشرف غني سره نه و. د حکومت چارواکي دا اوس ټول پاکستان ته ورسي څوک مشکل نه ورسره لري، او دوی هېڅ وخت هم له چارواکو له افرادو سره مشکل نه لري. کله چې د ډاکټر نجیب الله شهید دغه حکومت نسکور سو، ګوره سلیمان الله یخ پېښور ته ولاړ، چا څه ورته ونه ویل. پاکستان کې اوسېدو چا څه نه ورته ویل. ډېر نور د حکومت وزیران پاکستان ته ولاړل، ځکه دوی مشکل له افرادو سره نه دی، دوی مشکل له حکومت سره هم نه دی، دوی مشکل له نظام سره هم نه دی، دوی مشکل د افغانستان له ملت سره دی، له ټولنې سره دی. او زه دا د حکومت او دغه درته واضح کوم چې حکومت چاته ویل کېږي. حکومت چې دا هغه یوازې هغه حاکم ټیم ته ویل کېږي، هغه اجرایي قوه چې د انتخاباتو په نتیجه کې راځي.
نظام چې دغه بیا د ټول لاندې بنسټ ته ویل کېږي چې په هغه کې پوځ هم شامل دی، اردو هم شامل ده، امنیتي ځواکونه هم شامل دي، پارلمان هم شامل دی، دغه ته نظام ویل کېږي. او دریم دغه د ښایسته او د بدرنګه کیسه بیا شروع شوه. او دریم سیده بیا جامعه ده، ټولنه ده چې هغه بیا په هغې به نظام او حکومت او بیا نظام او بیا لاندې په بیس کې جامعه ده. دغه جامعه بیا له ما او تا جوړه ده، له هزاره او له پښتون او له مذهبي ګوندونو، له مدني ټولنو، له تجارتي اقتصادي اقشارو، له دې جامعه جوړېږي. موږ تاسې په دې غلطي کې وتې وو، موږ فکر کوو چې دا خو نو یوازې پاکستان حکومت نسکوروي، له محب او له اشرف غني سره مشکل ده، نور مشکل یې نشته. نظام یې راته ړنګ کړو، اردو یې راته متلاشي کړله، ټول او د نظام په ړنګولو په تخریب باندې اوس هم اخته دي. نظام خو البته په یو وار ټول مامورین رخصت نه کړل، خو دا د اوس لګیا دي د مامور په ځای د چړي مقررول، دا خپله نظام له منځه وړل دي، دولت انسټیټیوشنل میموري له منځه وړل دي. مثلا د مامورینو ښارګوټي هر ځای خرابول یا هغه ملایانو ته ورکول، دا خپله د دې نتیجه دا ده چې مامور فرار کوي. مامور چې فرار وکړ، له مامور سره انسټیټیوشنل میموري د اداره ورسره خرابېږي، له منځه ځي. یا د کادرونه چې دوی د افغانستان فرار کړل، د دې په نتیجه کې نظام خرابېږي. دا نظام خرابېدل یوازې دا نه ده چې وزارتونه ړنګ شي. تاسې که فکر کوئ چې دې ته نظام خرابېدل وایي چې د وزارت تعمیر ړنګ شي، نو نظام خرابېدل یوازې دې ته نه وایي. اصلي نظام خرابېدل د انسان د نظام د کادرونو فرارول دي، او د هغو سپریس کول دي، د هغوی توهینول دي، سپکول دي، د هغوی ځاناسي کول دي. ګورئ کله چې د پاکستاني ملایانو هیات کابل ته راغی، د پاکستان له هیات سره د تحصیلاتو د دوی تحصیلاتو ضد وزیر کوم بحث یې ورسره کړی دی، په هغه کې ښکاره وایي چې موږ 40,000 نفره نور د وفاق المدارس فارغان چې د پاکستان په مدرسو کې فارغ دي او ذهناً پاکستانیان دي، دا راولو، دلته په نظام کې مقررو. دوی اوس په شدت سره د معارف په تصفیه باندې ټولو سکتورونو په تصفیه لاس پورې کړی دی، ځکه دوی دلته نظام خرابوي، درته دا په یو مدرسه باندې دا ملک درته بدلوي. په لویه کې به افغانستان یو لویه مدرسه وي. پارسلو زما خبره چې شه ده، په نظام هم دوی بسنه ونه کړه. موږ تاسې خو دا ارمان و چې زه خو دا حکومت به ړنګ شي، خو نظام به پاتې شي. نظام یې درته ړنګ کړو. اوس موږ وایو چې دغه نظام خو یې ړنګ کړو، خو د موږ جامعه ټولنه دا خلک راته متلاشي کوي. په ټولنه کې اقشار، اوس د هندیان د موږ تاسې ټولنې د یو اقلیت و، د بخښنه غواړم هندو هېوادوال او سیک هېوادوال، دا د افغانستان مخ په فرار دي. د افغانستان لوستي خلک، د افغانستان مختلف مسلکي اقشار، مثلا د افغانستان میډل کلاس، دا میډل کلاس چې ورته وایي دا یو اقتصادي قشر وي چې د متوسط انکم خاوندان کېږي په یو هیواد کې. د یو هیواد د اقتصاد ماشین چې دا هغه په میډل کلاس باندې راڅرخي. میډل کلاس دغه خلک چې څه اندازه سرمایه پیدا کړې ده، یو بزنس چلولی شي، یو سړی یو د آی ټي کمپنۍ خلاصولی شي، یو سړی یو د لوجستیک کمپنۍ خلاصولی شي، یو سړی یو بل دې ته ورته کارونه کولی شي. دغه ته د یو هیواد میډل کلاس له دغو خلکو جوړېږي. دغه خلک چې څوک فراروي، دا په حقیقت کې د یو ملک د اقتصاد پایه ړنګوي، ځکه دلته خو دغه کلاس موجود نه وي، اقتصاد هېڅ امکان نه لري چې اقتصادي په پښو ودرېږي. دوی چې راغلل، دوی یوازې حکومت ړنګ نه کړ، یوازې نظام یې ړنګ نه کړ، جامعې په ړنګولو شروع وکړه. دوی اوس د فتن په افغانستان کې د افغانستان جامعه تخریبوي، د جامعې بنیادونه خرابوي. جامعه څنګه ړنګېږي؟ مختلف وسایل دي. یو خو دا ده چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې اجتماعي اقشار دغه کوي، محوه کوي. دوم دا ده چې په اجتماعي اقوامو دا ټارګټ کوي چې په دې کې اقوام له اقوامو سره ولویږي، هغه سوشل کرافټ، اجتماعي بافت موږ د ټولنې خراب شي. ګورئ دوی دلته پښتون او تاجک په جنګولو باندې سره کار کوي. دوی په کندهار کې پوهنتون بند کړی، په بلخ کې بیا پوهنتون باندې د دانشګاه په ځای د پوهنتون توری لګوي. دا څه معنا لري؟ دلته په کندهار کې د لیسه په هغه بدلوي، په مدرسه بدلوي، په خوست کې لیسه په مدرسه بدلوي، لیسې بندوي، د ښځو مکتبونه بندوي. هلته بیا تا ته یې پښتو غم در اخیستی، دلته بیا ته پښتو. دوی په ځازیو کې په موسیقي باندې سړی ډبوي، توهینوي، سپکوي، او په پنجشیر کې بیا د امیر مسعود په قبر باندې اتڼ اچوي. دا څه معنا لري؟ خو دا معنا لري چې دلته دین مسله نه ده، دلته ټوله خبره د خلکو سره جنګولو ده.
دا د اوس مثلا په هرات کې د پښتو د یو توري په سر جګړه کوي او دلته د پښتو په مضمون باندې پوره یو تفصیلي نقد د دوی هغه د اسسمنټ یې کړی د نصاب په هغې کې ټول نصاب یې یو ځای ارزولی د پښتو مضمون یې بل ځای په هغې کې ارزولی دی. په هغې کې لیکلي دي چې دلته د پښتونولي توری باید ټول لرې شي ځینې، ځکه دا د اسلام خلاف ده. جرګه او مرکه او دا تورونه باید لرې شي، دا د سیکولریزم نښې دي. یعنې هره د پښتونولي ټول مسایل له نصابه ایستلي دي. نو ته هلته د یوې تورې په سر باندې سر ماته یې د په دې خاطر چې هلته د شمال او جنوب کې سره جوړه کړي. دلته کلتوري جزیرې جوړه، مثلا په نیم هېواد کې یو ډول اسلام دی چې هلته مکتبونه خلاص دي، په نیم هېواد کې بل ډول اسلام دی. په دغه منځ کې یوه پروژه چې ده هغه دغه د فرقوي تضاداتو ده. د افغانستان ټولنه کې ډېر جنګونه کېږي، ځکه دا ټولنه داسې د موږ د اسیا په څلورلارې باندې پروت یو هېواد یو، او دا متاسفانه دا څلورلاری د جنګیالیو معبر دی، د لویو قدرتونو معبر دی. معبر دا معنا چې ځي ورځي په یو چوک غوندې یو هېواد دی د افغانستان د مرکزیت موقعیت له امله. دغه دلته چې جنګونه توقع وخت کېدای شي د سیاسي جنګونو، د موږ یوه ښه خبره د موږ په افغانستان کې تاریخي لحاظ دا وله چې جنګونه کېدل، جهادي ډلې وې، د چپي ډلو په مقابل کې و، طالب و د بل په مقابل کې، بل د بل په مقابل کې، قومونه یو بل سره نه لوېدل، او مذهبي مشکل لکه په کراچۍ کې سي، لکه په هندوستان کې سي، هغه دلته نه دی پېښ سوی. ګورې د قومونو جګړه دې ته نه وایي چې یو ټوپک سالار له یو قوم راواخله، بل ټوپک سالار له بل قوم، دوی په خپلو کې سره وجنګوي. دا د قوم جګړه نه ده. د قوم جګړه داسې لکه په هندوستان کې څه کېږي، چې کله مثلا یا لکه په افریقا کې په ځینو هېوادونو کېږي چې همسایه په همسایه ورسي، چې کلي په کلو ورسي، لرګي او تورې او سوټې په لاس کې یو بل سره وژني، یو بل سره وهي. هغه رقم جګړه چې ده هغه قومي جګړه یا مذهبي جګړه، فرقوي جګړه. داسې جګړه چې یو ټوپک سالار د بل ټوپک سالار سره جنګېږي، د قوم په نامه دې ته قومي جګړې نه ویل کېږي. دا ډول جګړې موږ درلودې، خو داسې چې پښتون په هزاره پسې کور په کور راولاړ سوی، هزاره پښتانه پسې کور په کور ګرځېدلی، داسې جګړې چې دي دا په ګوره د کابل د جنګونو مثال ځینې خلک ورکوي، خو د کابل جنګونه چې له اول خطه به کیسه راووتله، له اول خطه د باندې نه پښتون له تاجک سره مشکل درلود، نه هزاره له پښتانه سره درلود. په د غزني کې ټول ګډ سره ګرځېد. له پلچرخي تر کابله پورې بیرته په دا لاره باندې چې په موټرو کې خلک تلل، هزاره او پښتانه مشکل نه سره درلود. په اول خط کې ځکه چې هلته لنډه دغه دواړه ډلې په اصطلاح هغه ټوپک سالارانو چې یو له بل سره جنګېدل. هدف مې دا دی چې موږ ټولنه کې پخوا دا مشکل نه و چې د فرقې سره واچولی شي. اوس د پاکستان پلان دا دی چې له یو طرف خو به دلته فرقوي جګړه را شروع کړي، له بل طرفه به دا جګړه د سعودي او د ایران ترمنځ په جګړه واوړي، ځکه د هلته شیعو او د هلته سنون جګړه به شي، او په دې کې به د سعودي ډالر هم را چالان شي، د ایران پیسې به هم را چالان شي، او دا به ټول دا پیسې به له کومې لارې راځي، ځکه د افغانستان خو د بانکي سیستم فلج کړو، د افغانستان خو د سویفټ له هغه ووت، مثلا د حوالې له سیستمه به ووځي. نو په هغه صورت کې به پیسې ټولې د پاکستان له لارې افغانستان ته چینل کېږي. دوی ته به دوی چې په یو ډرون حمله باندې د دوی روپۍ په اصطلاح یو اندازه ثبات ته راځي، دا د هغه خبره ده، د عمران خان نننۍ خبره ده، واضح خبره ده چې په هغسې یوه جګړه کې نو د پاکستان لپاره له دغه ډوپه حالته د وتلو یوازینۍ لاره دا ده چې په افغانستان کې دوی یوه نړیواله جګړه را جوړه کړي، چې هغه جګړه کې افغان طرف نه وي، هغه دلته داعش او طالب سره لوېدلي، یا یو بل جهاد چې هغه افغان نه دی او طالب سره لوېدلي. دغه جګړه چې ده دا بیا د افغانستان په تاوان ده. داسې یوه جګړه چې په هغې کې افغانان راپورته شي او د یو بهرني په خلاف یا د یو لاسپوڅ په خلاف وجنګېږي، هغه جګړه د پاکستان په تاوان ده. هغه موږ په جمهوریت کې جګړه کول هغه د پاکستان په تاوان وه، ځکه چې یو طرف چې و هغه د جمهوریت جهت و، هغه مکتبونه ساتل، پوهنتونونه یې ساتل، د افغانستان نوم و نښان یې ساتو، د افغانستان څه لاسته راوړنې چې وې د همغې جګړې له امله وې، د موږ تاسې سرتېرو د قربانیو له امله وې. 9 میلیونه متعلمین د موږ تاسې مکتبو ته تلل. دا د نړۍ هر هیواد چې دی په تعلیم باندې مخ ته ځي، یعنې د پاکستان لپاره دغه حالت د وتلو یوه لاره ما بله ورځ ولوسته، یو پیپر مې په ولوست، دا ده چې وایي دوی خپل د ایجوکیشن کوالټي ښه کړي نو پاکستان په اقتصادي لحاظ بهتر کېدای شي. ایجوکیشن چې دی د یو نړۍ د یو هیواد د څو شان دی، د فلاح او د رفاه لپاره تر ټولو اساسي شرط یو، د سولې او د امن لپاره ایجوکیشن تر ټولو اساسي شرط دوه، او د یو اقتصاد د یو هیواد د استقلال د ساتلو لپاره ایجوکیشن تر ټولو اساسي شی دی 3.
دغه ایجوکیشن په جمهوریت کې د تاسې عادي شی مه ګڼئ چې تعلیم کېده په افغانستان کې، نو څه خبره ده. هماغه د نجات کلي وه، د موږ راتلونکی ټول په تعلیم جوړېده. 9 میلیونه متعلمین د تا مکتبو ته تلل، په لسګونو زره محصلین د تا پوهنتونونو ته تلل. په هېڅ هېواد کې مفت محصل مفت پوهنتون ته نه ځي. بیا د موږ تاسې په برخه هېوادونو کې موږ به مفت نه تنها داسې پوهنتون فیس هم نه جنې اخیست، په پوهنتون کې به هم لیلیه هم ورکوله، په لیلیه کې به هم ډوډۍ هم ورکوله، بدل عاشه به هم ورکوله. تر دې حده پورې نازولی محصل ما په افغانستان کې درلود. دغه محصل په پوهنتون کې د چا له برکته اوسېد؟ دا د موږ د سرتېرو د جګړې له برکته اوسېد. محصل هم د سرتېري تر احسان لاندې و، انجینر هم چې کار یې کوه کور ته یې نفقه راوړی سرتېري تر احسان لاندې و، متعلم هم د سرتېري تر احسان لاندې و، انجینر او معلم او دا هم د سرتېري تر احسان لاندې و. حتی د دیني درس ډېرې غټې حلقې په هغه وخت کې جمهوریت په وخت کې په افغانستان کې وې چې غټ علما وو، لکه مولوي نیازی او لکه مولوي سردار ولی ثاقب او لکه دا غټ مولایان چې دا دوی شهیدان کړل په دا لږ وخت کې. دغه ډېر روښانه علما ول، دوی د ازهر فارغانو، د سعودي فارغانو، ډېر غټ علما ول. د پاکستاني مدرسو محصولات نه ول. دوی دا فتوا نه ورکوله چې علم چې د بې فایدې شی ده. دوی هغه رقم جاهل ملایان نه ول. نو دا اوس هم د هغو ملایانو وژل روا دي چې هغه په خارج کې درسونه ویل دي. ولو که د طالبانو په طرف کې ګورئ، د هرات ملا چې دی طالب پلوي و، طالبانو ته ښه کافي چاپلوسي کوله. لیکن دا اوس د دوی په منځ کې د هغو ملایانو وژل هم روان دي چې هغه له پاکستان نه دي فارغ شوي. دغه د هرات ملا چې و له سعودي فارغ و، د ده ته د سعودي د فراغت په خاطر دا والوځو. د دوی په منځ کې هغه ملایان الوځوي چې هغه د څه داسې د هغه کیسه لري، د پوهې خبره لري. نو په دې اعتبار زه به دا خبره رالنډه کړم، ځکه ځینې دوستان غواړي چې په بحث کې اشتراک وکړي او بیا به هغوی راواخلو. زما د خبرې ټول هدف دا و چې په افغانستان کې اوس د موږ د جامعې د خرابولو پلان روان دی. حکومت یې در خراب کړو، ورپسې نظام در خراب کړو. البته نظام خرابېدل اوس هم روان دی. نظام په دوه شکلو خرابېږي، خو دا د زیربناوي مخ په خرابېدو دي. سړکونه دوامدار ترمیم غواړي. اوس د کابل کندهار سړک ټول کاندې ده، نور سړکونه مخ په خرابېدو دي. او دوی یو نوې پروژه ډیزاین کړې ده چې سړکونه باندې یو لایر قیر واچوي. خو دومره زه پرې خبر یم د کابل د خپلو انجینرانو ملګرو له منځه او د ساختماني شرکتونو له منځه چې دوی په خپله ورته ویلي دي چې هسې یو خلک تیر باسئ، یو لایر دی قیر پرې واچوئ، خلک ووایي دا د خو امارت هم کار کوي. حقیقت دا ده چې سړکونه مو په ډېر لږ وخت کې نور ختمېدونکي دي. تعمیرات منټیننس غواړي، په هغه کې دوی خپله خرابیانې شروع کړي دي. په تعمیراتو وزارت مخابراتو په وزارت کې په دننه په 4 منزل کې بغیر له انجینري مشورې، د انجینري له ټیم سره هیڅ مشوره نه ده شوې. داسې حال کې چې هغه تعمیر په خپله مخ په ناستې ده، په هغه کې د هیڅ ډول تغییر اجازه نشته. او موږ په افغانستان کې هغه چې 2 تعمیره نور نه لرو، یو هم نه لرو هغه رقم یو تعمیر. په هغه کې اوس دوی جومات بنا کړی، په 4 منزل کې هغه ګډ کړي دي. او بیخي د تعمیر نقشه کې ګوتې وایي. ما ته یو انجینر وویل وایي دا ډېر خطرناک کار ده. او موږ ورته وایو چې دا خطرناک کار ده، خو دا بدبخان په خبره باندې ځان نه پوه کوي. بس د هغسې طیارې ته پیلوټ زارۍ ورته کوي چې طیارې ته مه راخیږئ، طیاره د ترمیم سوې نه ده، مینټننس یې نه کېږي، دا نسي الوتی. دوی ورته وایي چې او بې غیرته یو دا یو هغه یو وخېږه، بس هغه ته پیلوټ وخېږي الوتکې ته، او الوتکه درز راولوي. دغسې دا د تعمیر خبره ده. خو وایي موږ ورته وایو چې مه کوئ، دا د خدای مسلمانو دا تعمیر چې دی دا په دې کې ګوتې مه وهئ. دا د ملایانو کار نه ده چې اوس په دا تعمیر کې دا خو څه د خټو کور نه ده چې ته هلته خټې تپلې دي چې وروره هر شی هر رقم نقشه کې تغییر راولې، مشکل به نه جوړوي. دا تعمیر د دریاب په غاړه ده، آلریډي د دریاب د اوبو د نم په خاطر باندې دا تعمیر داسې یو طرف ته یو څه کېنستی دی. افغانستان د زلزلې په زون کې دی. دغه رقم خو لنډه خبره مې دا ده چې دوی زیربناوي د نظام در خرابوي، او افراد او کادرونه د نظام فرار کوي، او ظرفیتونه د نظام ځای ناستي کوي. دا خپله د نظام خرابېدل دي. ورپسې د جامعې خرابېدل دي. زما دغه وروستۍ خبره همدا وله چې د وروستیو بریدونو چې په هزاره هېوادوالو باندې کېږي، د دې ټولو هدف دا ده چې له یو طرفه موږ تاسې جامعه متلاشي سي، او چې کله جامعه متلاشي سي هغه داسې ده لکه ته چې مثلا یو کور جوړوي، اول هغه د ځمکې خاوره کتل کېږي څومره مضبوطه ده، څومره تاب راوړي. کله چې دا خاوره ورته په شګه بدله کړي فیصله، نو په هغه صورت کې دغه کېږي. کله چې خاوره په شګه باندې بدله سي،
نو بیا په هغه باندې تعمیر نه شي ایښودای قانون. جامعه دغسې ده، کله چې جامعه ته خرابه کړې بیا د هغې په سر باندې بیا ته نظام نشي جوړولی، ځکه خو تا به جامعه ورته خرابه کړې. او پاکستانیان دا اوس موږ تاسې جامعې په تخریب باندې لګیا دي. دا یو ډېر زیربنایي خطرناک تخریب دی، او دا د استعماري پروژو آبادي. دلته بله ورځ ما له یوې هندۍ ژورنالیستې سره چې هغې په دې موضوع باندې ریسرچ کړی و چې څنګه انګریزانو چې کله به وغوښتل چې په یو جامعه کې خپل استعماري کار ته دوام ورکړي، دوی به څنګه جامعه خرابوله. د مشرانو ترور، د تفریقو اچول په خلکو کې، د اجتماعي جوړښتونو له منځه وړل، مثلا د نویو مذاهبو او جاسوسي مذاهبو جوړول. مثلا دغه کومې ډلې چې دوی جوړې کړي، زه اوس نومونه نه اخلم، خو دوه درې داسې مذاهب داسې خپله انګریزانو جوړ کړي دي دې لپاره چې دغه د ټولنې دغه کورنۍ خرابول. دوی پاکستانیانو اوس په دغه لیول باندې د افغانستان د جامعې په خرابولو دې لپاره شروع کړې ده چې دلته یو بیټل ګراوند جوړ کړي، دلته یې جګړې یو ډګر جوړ کړي، او په دې جګړه کې به د چین په خلاف او د روس په خلاف او د ایران په خلاف او که امریکا دلته د امریکا په خلاف، خو چې دته بروکریج پکې ملاو شي. پاکستان چې دی، پاکستان پوځ د جګړو ماهر ده، نو پوځ خو بل کار نه زده، خو د پوځ خو جګړه او د استخباراتي فساد زده. او پوځ چې ده په پاکستان کې دا په حقیقت کې یوه قبیلې ته ورته یو شی ده. ډیر زیات دی که څوک پاکستان کې تاسې اوسېدلي یاستئ، پاکستان کې بلد یاستئ، درته معلومه وي چې پاکستان کې ښه پارک چې دی هغه د پوځ دی، ښه کور د پوځ دی، ښه کالوني چې دوی ورته وایي، د استوګنې محل هغه د پوځ دی، ښه سړک د پوځ په سیمه کې تېر ده. پوځ په پاکستان کې په حقیقت کې یو ډېره غاصبه دستګاه ده چې د پاکستان د ملت وینې زبېښي. د پاکستان اکثریت عواید چې دي د دوی پوځ ته دي. په همدې فقر او په همدې مفلسي کې د دوی د پوځ بودیجه کال په کال زیاتېږي. دغه پوځ چې دغه د وینو تږی پوځ، دوی د جګړو ټیکو ته ضرورت لري. دا له اوله تر اخره پورې دلته یو دلال پوځ دی. تاسې به د مولانا شیراني خبرې اورېدلې چې وایي د پاکستان د کرنډۍ چوک ده او دلته خلک جنګیالي په کرایه نیسي، او دا پوځ د دغو جنګیالیو ډلو د کرایه ورکولو مسؤل ده. دوی په ډېر پخوا دا کار دوی کوي. مثلا د پاکستان د بلاک سپټمبر په نامه باندې تاسې یو پیښه په ګوګل کې سرچ کوئ چې هلته ضیاء الحق ولاړ، هلته د انګریزانو لپاره د فلسطینیانو قتل عام وکړ. یا مثلا په بوسنیا کې هلته جګړې ته د پوځیانو ضرورت و، دوی پوځیان ورولېږل. یا مثلا په هر چېرته چې یو فساد شوی دی، یو جګړه کې، او رښتیا په سعودي کې چې کله یو مشکل جوړ شو د حرمینو په منځ کې، حرم په منځ کې، هلته پاکستان پوځ په کرایه کړی شو. یا مثلا په افغانستان کې په داوسی په سیریه کې جنگونه کېدل، هلته هم پاکستانیانو د انسانانو سپلای کوله، د افراطي ډلو سپلای کول، ځکه دوی دلته د مارانو فارمونه جوړ کړي دي. او دغو مارانو د فارمونو کار دا دی چې جنګونو ته، جنګي پروژو ته سپلای وکړي د جنګیالیو. کله چې په آذربایجان کې جنګ و، دوی دلته د ګلبدین ډله ورولېږله، په آذربایجان کې وجنګوله. په کشمیر کې چې جنګي دوی دغه جنګیالي ورلېږي. په تاجکستان کې چې کله جنګ ولو، هغه وخت هم دوی دلته جنګیالي ورته روزل، هلته یې لېږل، جنګي ټیکې اخلي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو غټ عاید چې هغه د جنګي ټیکو ده. په جنګونو کې ډېرې غټې ګټې دي، د غټو هېوادونو د امریکا ګټې دي پکې، د امریکا کې خاصې حلقې دي، د هغو ګټې دي پکې، د وسلې د جوړېدلو د غټو کارخانو ګټې دي پکې. د یهودو اکثریت غټ دغسې د بزنسونه چې په نړۍ کې یو له غټو بزنسونو دا ده چې وسلې کارخانې لري، او د هغې په مټ باندې دوی جنګونه چې چېرته ژوندي هلته دوی وسلې خرڅېږي. پاکستان په دې کې دلال دی له اوله تر اخره پورې، او د دې دلالۍ مرکز یې چې دی افغانستان دی. په څو دلایلو، یو خو دا ده چې دوی دلته نظام او حکومت او اوس جامعه درته خرابوي، جامعه یې خرابه کړه، نو بیا به ما ته ځوان او مشر و کشر به په کلي کې نه وي معلوم، خپل او پردی به په کلي کې نه وي معلوم، لاس په لاس قومي لحاظ به سره په اختلاف کې یو، په مذهبي لحاظ به په اختلاف کې یو، نظام به نه وي، حکومت به نه وي. په دغسې وخت کې به هر کلي به له پردو خلکو ډک وي، له عربو، له عجمو، له یغور او له ازبک او له چشنیایي او له پاکستاني به ډک وي. دلته به د هر هېواد تیاري راځي، بمونه به غورځي په افغانانو باندې، د هر هېواد ډرونونه به دلته په عین وخت کې ګرځي، د هر هېواد کمانډو به راځي دلته په عملیات کوي. په دې کې به د پاکستان به یو خو د افغانستان د معدنیاتو په چور باندې به دوی اخته وي، ځکه دلته نظام نه وي، نو معدنیات په همداسې چور کوي لکه دا اوس یې ډبرو سکاره په مفته قیمت تر ټولو با کیفیته سکاره وړي، او هغه هم په کلدار راڅخه اخلي چې د کلدارې چاپول د دوی لپاره هیڅ قیمت نه لري.
دغسې به دوی نور منابع لوټي او په عین وخت کې به دوی په افغانستان کې جګړو له ټیکو ګټه اخلي. د همدې په خاطر باندې دوی زموږ جامعه خرابوي، په جامعه کې د فرقوي فساداتو ته لاره هواروي، جومات په جوماتونو کې چاودنې کوي، په امام باړو کې چاودنې کوي، د شیعګانو په مذهبي ځایونو کې چاودنې کوي، د صوفیانو په مذهبي ځایونو کې چاودنې کوي او د سلفیانو سرونه پرې کوي. په افغانستان کې نن هیڅ مذهبي طبقه هم په امن نه ده. د صوفیانو غټ غټ ملایان په چاودنو ورته ووژل، د سلفیانو سرونه ورته پرې کړل، د شیعګانو په امام په مذهبي ځایونو کې چاودنې ورته کوي او په ښوونځیو کې چاودنې ورته کوي. او د دوی خپله دوی د پاکستان په اول لاس خلکو باندې طبعا نور خلک هم آرام نه ورته کینی، په هغو باندې په جوماتونو کې چاودنې کیږي. او نتیجه یې دا ده چې هغه ځای ته چې خلک د مصیبت په وخت کې پناه وروړي، چې هغه جومات دی، چې هغه د خدای پاک ته زارۍ کول دي، هغلته هم تا ته خطر جوړوي او تا ته تهدید جوړوي چې هغه وروستی ځای چې انسانان ورته هغه په معنوي اسره په اصطلاح وروړي او معنوي تمه وروړي، هغه ځای هم په انسانانو باندې ودرېږي. دوستانو اوس کولی شو تاسې ځینې دوستان که غواړي چې وغږېږي، زما خو دا اکاونټ نوی دی، ډېر خلک نسته پکې، ډېر تعداد د ګډونوالو کم دی. یو څه وخت لا ضرورت شته زما دغه ټویټر دغه مې په اصطلاح پروموټ شي. تاسو لطفا برخه را سره واخلئ. ما خدای شاهد دی، بل به زما په دې کارونو کې څه مقصد دی. زما یوازینی مقصد دا دی چې موږ له دې فرصته د خلکو د پوهاوي استفاده وکړو، تر څو چې په افغانستان کې انټرنیټ شته، تر خپله وسه پورې خلکو ته خپل پیغام ورسوو. زه خپله 3 ساعته خوب کوم په شواروز کې، په دې ځای کې اوسېږم چې ټول خلک د پیسو په راټولولو بوخت دي او موږ ټوله ورځ د پیسو په مصرفولو، د پیسې خو څه کوي، د خپل ژوند په مصرفولو، خپل وخت په مصرفولو، د اولاد د وخت په مصرفولو بوخت دي. تاسې دې لپاره چې غږ مو تر خلکو ورسېږي، له تاسې په دې برخه کې توجه غواړو چې د موږ پوسټونه هم شیر کوئ، لایفونه هم شیر کوئ او دغه صفحې هم راته شیر کوئ. او زه لږ په دې کې نابلده یم انجینر صاحب عمره، زه نه پوهېږم څنګه سړی راخیستل کېږي، خو زه به هڅه وکړم. مخکې ته زنګ ووهل که څنګه چلو، ما ته بلنه راغله، که هغه اوس ما ته ووایه چې زه همغه کلیک کړم چې همغلته بیا تا څنګه راواخلم. انجینر صاحب ته مې په دې کې استاد څه او فکر کوم دلته مې یو شی ولیدل، انوایټ کور وشو ته ودرې بل څوک راواخلو. انجینر صاحب تاسې یاست؟ تاسو ته مې بلنه در ولېږله د پینک بلو بټن، او هماغه انویټیشن مې در ولېږه، نو بس راځئ، خدای دې وکړي چې تاسو ته به انویټیشن درغلی. نور دوستان، شباب صاحب انویټیشن رالیږلی دی او ډېر اخلاص. سلامونه قرار صاحب. سلام علیکم، ستړي مه شئ. ښه راغلاست قرار صاحب، خوش آمدی به تیک تاک. څنګه یې ټول صحت مشه دی؟ مننه، خیر سي قرار صاحب. زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو دلته وینم او دوستانو نه خواهش کوم چې قرار صاحب فالو کړئ، شیر کړئ د ټیک تاک، او دا یې اصلي ځای ده په دې چې زه فکر کوم ډېر پښتانه هم ټیک تاک کې ډېر ده او افغانان ټول په مجموع کې ډېر ده دلته، او کنفیوز خلک دلته ده په دې چې د افغانستان حقایقو نه خبر سي. تاسو باید دلته ډېر راشئ او ډېر لایف راشئ تر څو چې خلک پوه شي په اصلي حالاتو او د عامه پوهاوي لپاره دغه مسله ډېر مهمه ده. مونږ تاسو ته چې تاسو غوندې یو څوک دلته دوی ته خبرې وکړي. زه هره ورځ د افغانانو لایف وینم، دلته ریښتینی سیاسي بحث هیڅ وجود نه لري، دلته ټول مزخرفات دي او خدای وکړي چې تاسو دلته همیشه راسئ او دغه ریښتینی عامه پوهاوی خلکو ته ورسوئ او دغه ډیر ضروری ده. خو زه د دې څنګ کې غواړم
داسې یو 2-3 سوال هم وکړم تر څو چې دا بحث هم لږ هغسې. نو اول سوال زما دا ده چې که طالبان د پښتو ژبه خبرې کوي، ولې دوی د پښتانه مشران وژني او ولې په مراتب ظلمونه په پښتانه ډیر ده او جنوبي ښارونو کې وژنه او صحرایي محکمې ډیر ده، ولې دوی داسې کوي؟ اصلا د دوی پلان څه دی؟ او که تاسو دې کې معلومات راکوئ په دې چې زه فکر کوم د خلک تر اوسه نه پوهېږي چې ولې افغانستان کې په خصوص جنوب کې د افغانستان جنوبي ولایتونو کې څه روان دي او ولې دوی داسې کارونه کوي. مهرباني قرار صاحب. ډیر زیاته مننه. اصلا خو داسې د پاکستان هدف په افغانستان کې د افغانستان خرابول دي او د افغانستان د ملا تیر پښتانه دي. په افغانستان باندې د هر افغان زړه خوږېږي، تاجک و، د هزاره و، د ازبک، د ټولو کور دی او له وطن سره مینه فطري ده. د هر سړي همدومره زړه پرې خوږېږي. زما هدف دا نه دی چې نور خلک په افغانستان باندې یا کم خوږېږي یا نور خلک په افغانستان کې مهم نه دي. خو دا چې پښتانه په افغانستان کې ډیر دي یو، بل دا ده چې ډیر خواره واره پراته دي دوه، د بشري قوې له لحاظه ډیر دي، او بل خبره دا ده چې د افغانستان کې د ځمکو د مالکیت له لحاظه هم ډیر دي. په افغانستان کې د مالداري چې د افغانستان د اقتصاد سرچینه ده په هغې کې هم دوی ډیر دي، په بزګري کې هم ډیر دي. بله دا ده چې موقعیت د پښتنو د سیمو هغه مهم موقعیت دی، ځکه چې معمولا تجارتونه چې دي له شماله د جنوب په طرف باندې کېږي، مهاجرتونه، تجارتونه، او په دودیز لحاظ باندې د افغانستان مخ چې و داسې د هندوستان په طرف باندې و. پاکستان خو وروسته پکې راغی خو په هغه طرف باندې و. نو تجارت چې دی د موږ تاسې د بحر طرف ته لاره هم چې ده هغه د پښتنو په سیمو باندې سپاره ده، دې اړخه هغه طرف ته تجارت کېږي. په دې اعتبار باندې پښتانه هم د موقعیت له لحاظه په ډېر حساس موقعیت کې دي چې د دوی د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په ثبات کې ډېر زیات تاثیر لري، او هم د کثرت له لحاظه داسې ډیر دي د افغانستان په ثبات کې ډېر تاثیر لري، او هم بل دا چې د افغانستان هغه ملي هویتونه چې دي هغه اکثره د اکثریت د ژبې او د هویت په محور باندې اکثره داسې راجوړېږي. داسې مثلا اوس تاجکستان کې تاسو ګورئ، تاجکستان نوم له تاجک اخیستل سوی، سره له دې چې هلته ډېر زیات ازبک اوسېږي، پکې روسان پکې اوسېږي، نور خلک پکې اوسېږي. دغسې ازبکستان کې ډېر زیات تاجکان اوسېږي خو نوم یې ازبکستان ده. داسې افغانستان کې هم ډېر نور افغانان اوسېږي. افغان ټولو ته اطلاق کېږي، خو د آیډنټیټي په محور کې پښتون طبیعتا په میراثي شکل باندې راغلی. نو واضح خبره ده چې تا دښمن چې د افغانستان د خرابولو هڅه کوي، نو اول به څوک خرابوي؟ اول به هغه څوک خرابوي چې هغه د افغانستان د ملي هویت د ملا تیر جوړېږي، د هغې په ختمولو باندې به ډېر سرمایه ګذاري کوي. نو په دې اعتبار باندې د پاکستان لپاره تهدید هم په افغانستان کې ځکه پښتانه دي چې پښتانه د پاکستان د ځمکې ادعا لري. موږ تاسې وایو چې تر اټکه پورې ځمکه چې ده دا د افغانستان مربوط ده، او دا که چېرته یو وخت پاکستان خرابېږي نو له دغه ناحیې نه دوی ته تهدید او خطر متوجه دی. په دې اعتبار باندې او درېیم دا ده چې سړې جګړې په وخت کې دلته په پښتنو کې ډېره زیاته سرمایه ګذاري دي، بهرنیانو د غربیانو د پیسو او د عربانو د دینار او د تیلو د پیسو په مټ باندې دلته په مدرسو په دې کې ډېر زیات سرمایه ګذاري وسوله. د پښتنو په منځ کې یوه تصفیه دي، هوښیارو انسانانو دوی وکړل چې قومي مشرانو او هوښیار خلک یې ټول ووژل، او اخري موج د هوښیارو خلکو د ایستلو دغه وروستی ولس په دې کې ډېر زیات انسانان له افغانستانه فرار کړی سول. نو د پښتون خرابول چې هغه د پاکستان لپاره ترجیح ده. البته پاکستان دلته ولې دا کار کوي؟ پاکستان چې دی دغه دلته یو موضوع ده چې دې ته په هغه کې سیاسي اصطلاح یو پوسټ کولونیل آرډر دلته موجود دی، یعنې تر استعمار وروسته کله چې غربي استعمار یو وخت په ټوله اسلامي نړۍ باندې یا په ټوله نړۍ باندې په عموم کې اسلامي او غیر اسلامي باندې خېټه اچولې وه. په دې کې برټانیه افغانستان د برټانیې په ساحه کې راتوی مثلا افغانستان او پاکستان او دا ریجن چې و، که څه هم افغانستان ډېر بفر سټیټ جوړ سو، خو
ډیر تاثیر دی برټانیې په باندې. او دغه سیمه د موږ تاسې برټانیې په اختیار کې وه. څه سیمه مثلا لکه دغه د ایټالیې په لیبیا د ایټالیې تر نفوذ لاندې و، الجزایر و، افریقا او دغه برخه د افریقا، غربي افریقا داسې ول د فرانسې تر تاثیر لاندې وه. ځینې سیمې د منځنۍ اسیا سیمې د روسانو تر تاثیر لاندې وې. نو په دغه وخت کې کله چې د استعمار بیرته له دې سیمې ووت، داسې نه ده تللی چې فقط ځان یې ورټول کړ، په سیاسي لحاظ باندې ملتونو ته یې ازادي ورکړه، خو خپلې ګټې یې وساتلې. مثلا داسې پاکستان کې اوس هم د برټانیې د ملکې ورځ لمانځل کېږي، ماتم اعلانېږي. ولې اعلانېږي؟ ځکه پاکستان چې ده د کامن ویلت برخه ده د انګریزانو. یعنې په انګریز له دې ځایه پوره نه دی وتلی. هغه چې ووت دومره کم عقل نه و چې دلته خپلې ګټې پرې نږدي یا د خپلو ګټو د حراست لپاره څوک پرې نږدي. موږ تاسې له انګریزانو سره 3 جګړې کړې دي او هغه جګړې ډېرې خطرناکې جګړې وې چې په انګریزانو ته موږ په کنونشنل جګړه کې ماتې ورکړې ده، یعنې په پوځ جګړه کې ماتې ورکړې ده. او هغه مشکل د موږ داسې له انګریز سره پاتې و. د هغه په نتیجه کې انګریز د موږ ځمکه کټ کړله. او بیا هلته له استعمار وروسته چې کله استعمار ولاړ، بیا یو آرډر دلته پرېښود چې هغه آرډر چې ده تر اوسه پورې د استعمار لخوا د هغې حراست کېږي. البته د برټانیا لخوا تر اوسه پورې د هغه آرډر حراست کېږي. پاکستان په خپله تر اوسه پورې د انګریزانو مستعمره ده. یعنې دا نه ده چې د هغې پکې مشر کړ نو دلته د انګریز مستعمره ختمه شوه. د پاکستان پوځ چې و دا په حقیقت کې د انګریز د پوځ یوه فرقه وله. دلته د دوی د ایست پنجاب رجمنټ و او فرقه یې وله. او کله چې دوی ووتل هغه پوځ دا همغه پوځ ده چې په افغانستان باندې 3 وارې حملې کړې وې د انګریزانو په نیابت باندې، ځکه انګریز خپل ځان ته جوړ کړی و، دوی ته یې نه و جوړ کړی. کله چې انګریز ووت همغه پوځ یې د جغرافیې مالک کړ. هغه په دې خاطر چې په هند کې چې کله د هند خلک هلته کانګرس ولو او هغه د روسانو طرف ته ډېر مایل و، چې کله له انګریزانو ازادي اخیستله نو انګریزانو له ځان سره فکر وکړ چې که دا اوس هند له روسانو سره نږدې سي او دا خو دلته ډېر غټ تهدید د انګریز او د امریکا ګټو ته متوجه کوي، نو دوی باید یو بل هېواد جوړ کړي چې په هغې کې د دوی اډې او د دوی هغه عزایم او مقاصد هلته ترسره سي. نو په دې خاطر باندې دوی پاکستان جوړ کړ. اوس د موږ جګړه اوسنۍ جګړه نه ده، همغه د انګریزانو اوله جګړه چې کړې په افغانستان کې، بیا یې 2مه جګړه وکړه، بیا یې 3مه جګړه وکړه. دا اوس د طالب یرغل ته موږ تاسې د افغان انګلیس د 4مې جګړې خطاب ورکولی شو، ځکه مهرې همغه دي، پوځ همغه دی، عزایم همغه دي. اوس تاسې خبره وکړله چې طالب افراد چې دي دا افغانان دي. پښتانه ډېر خلک دا خبره کوي چې وایي د دې خو افراد طالبان افغانان دي، خپل افغانان مو دي او په خپلو کې باید سره جوړ شو. خبره دا ده چې دلته موږ له افرادو سره نه یو درګیر. یو د انسان حقیقي شخصیت دی، یو یې حکمي شخصیت دی. حقیقي دا ده چې اوس زه مجید قرار یم، دا ما حقیقي شخصیت ده. که چېرته زه مثلا په یو کمپنۍ کې منیجر شم، دا بیا د ما حکمي شخصیت ده. ډېر وخت د انسان حقیقي او حکمي شخصیت 2 بېل شخصیتونه دي. دلته د طالب حقیقي شخصیت دا ده چې پلانۍ دا زوی د بخت زمینې زوی او د کنه غواړم بخت زمینې بلا پې وګرځي، خو دغه د موږ تاسې د کلو د هغه زمن دي، لغړیان دي. لیکن د دوی حکمي شخصیت، د دوی د کمپنۍ شخصیت، هغه د کمپنۍ د بل چا ده. دا داسې ده لکه اوس امازون کمپنۍ چې افغانستان ته راسي او په افغانستان کې افغانان استخدام کړي، په هندوستان کې هندوستانیان استخدام کړي، پاکستان کې پاکستانیان استخدام کړي. په دغه کار باندې د دوی ماهیت نه بدلیږي. یعنې هدف مې دا دی چې پاکستانی دلته استخدام په کمپنۍ همغه کمپنۍ ده، امازون همغه امریکایي کمپنۍ ده، عواید یې امریکا ته ځي، ګټه یې امریکا ته ځي، دی فقط پکې په خېټه مزدور دی. قرار صاحب مننه. راځئ چې داسې وکړو چې دا نور دوستان هم بیا سوالونه لري. زه یو سوال د نورستان قیام چې منډول ولسوالي ځان یې آزاد کړ د طالبانو له اشغال نه، د هغوی په اړه ستاسو نظر. او بل سوال دا ده چې د طالبانو آینده پلان به څه وي، په دې چې دوی خو ټول د دوی پلانونه تخریبي ده. او که په لنډه تاسو ووایئ، زه سوال لاندې ځم، که نور دوستان غواړي هغوی پاس راشي. نو قرار صاحب اگر از طرف چپ پایین 2 دانه پینک و بلوز نه دومش او رو که کلک کنی باز میبینی کی ریکوست کرده برات، باز میتونی ریکوست ها را، و کسایی که اکتیو از کامرهشون
Våra mitten invite کنی کسایی که اکتیو نیسته برات نوشته است که اینی مردم ریکوست کده از گست باز وارو بالا میری او رایش است و اگه میخوای که من مادریشن کنم برات باز سر نام ما کلک کنی باز برات یک اپشن میده منیج یک ستنگ است او برات اجازه میده که من رو مادریتور بسازی بر خب دیگر روزا و این دو سوال است که درباره نورستان و درباره گیم آینده طالب گیم تخریبیشان دنیا بر تخریب آمدن اینمی سوال است. تشکر قرار صاحب بسیار خوش آمدی انشالله باز گپ میزنیم فعلا تشکر. شب خوش خداحافظ چپلی صاحب بیا سلام میپل ریج دا اوله پوښتنه د دغه په اړه باندې تاسو وویل. اوله خبره دا ده ورور مې چې د نورستان ته ورته قیامونه به تاسو ډېر ځای وګورئ. پنجشیر او نورستان ځکه یونیک دي په اصطلاح چې د دغو اراضي سخته اراضي ده او هلته نور خلک بل سیمې سړی په هغه ځای کې ډېر په اسانه باندې هغه سیمه نسي تسخیرولای. د پنجشیر د غرونو ارتفاع دومره ډېره ده چې هلته پنجشیر خلک خپله له هغې ارتفاع سره عادت دي. د غرونو په ارتفاع کې اکسیجن لیول کمیږي او چې اکسیجن لیول کم سو هلته انسان بیا ګزاره نسي کولی. نو د کندهار او د هوارو سیمو خلک چې دي هغه په هغه سیمه کې ډېر وخت ګزاره نسي کولی. نو په دې خاطر باندې د پنجشیر اراضي چې ده چې څوک کې بلد دي د هغه په اسانه نه تسخیرېږي. جمع دا ده چې دغه هم لري په اصطلاح اکسس هم لري پنجشیر سیمې ته یو عقبي یو لارې او ګودرې هم شته چې وسله او دا ورته انتقال شي. په نورستان له پنجشیر سره پسې وصل دی. د غرونو ګډې سلسلې دي. په دغو سیمو کې اول ځکه قیامونه کېږي چې دلته ښه پناه ځای په اصطلاح اخیستل کېدای شي. لیکن دا جغرافیه به ورو ورو پراخه سي. د جنګ جغرافیه پراخېږي او د هغې علت دا دی. دوم پوښتنې ته درځم. د هغې علت دا دی چې اول خو تاسې پوښتنه دا وکړل چې طالب هدف څه شی. طالب هېڅ هدف نه لري. طالب له اوله چېرته هدف درلود، له اوله چا پوښتلی دی او یو کرایي عسکر دی، یو ډبی دی، په هغه باندې نور خلک خپل هدف مخته وړي. عمدتاً پاکستان خپل هدف مخته راوړي او پاکستان لکه ما چې مخکې وویل د لویو قدرتونو په نیابت باندې دلته پروژې عملي کوي. د دوی راتلونکی هدف د خپله د خلک ځورولو، فرارولو، قومي تفرقې اچولو، دغه خپله او انتقامګیرۍ او دا خپل د جنګ لپاره زمینه برابرول دي. د دوی راتلونکی هدف دا دی. اول خو د راتلونکی هدف نه ټول هدف یې دا دی چې افغانستان تخریب کړي. موږ مخکې تفصیل په دې کې ورکړ چې دوی حکومت تخریب کړ، حکومت یې خراب کړ، بیا نظام خراب کړ، اوس جامعه خرابوي. جامعه په دغه شکل باندې خرابوي چې دا هلته پنجشیر کې معلم مړ کو، عام سړی مړ کو، هلته داسې خلک ورولله بلې سیمې چې هغه په دري ژبه نه پوهېږي او له خلکو سره خلکو ته یو بل رقم انتباه پیدا کړه. په همدې شکل په هزاره او حملې وکړه، نور دې ته ورته کارونه وکړه. نو دا د دوی راتلونکی پلان دا دی چې دلته یو تمام عیاره جګړه جوړه شي. د پاکستان پلان دا دی چې په هغه کې پاکستان 5 ګوتې خپلې په غوړو کې کړي او د دې جګړې په سر باندې ټیکهدارۍ واخلي او افغانستان له ابیلیټي جوړه کړي د لویو قدرتونو لپاره، د نړۍ لپاره، د روس لپاره، د چین لپاره، د امریکا لپاره او د دې له ابیلیټي د ترسره کېدلو لپاره، د دې مسؤلیت ترسره کېدلو لپاره، د دې بوج د کمېدلو لپاره دی ورمخته شي ورته ووایي چې نو زه دلته یم، دا افغانستان چې ده خدای سعودي ته تیل ورکړي او پاکستان ته خدای افغانستان ورکړی ده. مننه. زه د هغه باندې کوشش کوم ستاسې دلته که نن دا د ماډریشن تجربه وکړو. انجینر صاحب خو لکه چې ولاړ، نور دوستان مې راواخیستل. ساحل صاحب اول به دغه راواخلو. سلامونه او نیکې هیلې قرار صاحب. خدای دې راوله. مننه، خوشحاله سال دې جوړ په خیر. خدای دې په عزت لره سلامت اوسې. تاسې څنګه یاست؟ الحمدلله والله جوړ تیاری ده ماشاءالله زده دي کړی دي. والله دغه دی زده کېږي چې نورو خلکو زده کړي دي، زیباګل یې زده کړي دي، نو موږ تر چا کم وره بس هغه دی نه ماشاءالله تګړی قرار صاحب. تاسو تعلیم لرئ، تاسو دپاره دومره مشکل نه دی. قرار صاحب زه به راشم خپلې پوښتنې ته. اجان دغه نن چې کومه پیښه مطلب په کابل کې شوې دی دا ولې د ولس دپاره یو نوی پیښه مطلب دوی ته برېښي که نه لکه مطلب خلک یې چې داسې پیښه دی مطلب وحشتناکه وه چې شی د ولس ته مطلب داسې یو پیغام وړاندې کړه چې دا پیښې مطلب مخکې نه وي
دا خو موږ دا 20 کال دی چې دا پیښې په موږ تاسې کېږي. دغه نه وحشتناکې، دغه نه واړه ماشومان په موږ تاسې کې مړه شوي دي، په ښځو بریدونه شوي دي، په ښوونځي شوي دي، په جومات شوي دي. یعنې دا پیښه اوس د خلکو ته داسې نوې برېښي. آیا دوی ته دا پیښه په دا نوي حکمرانانو کې دوی ته دا پیښه برېښي؟ که د دوی ذهنیت دومره خراب شول چې دا پیښې مخته کېدلې نه. ډېره مننه. ډېر زیاته مننه. دا ډېر مهمه پوښتنه په دې خاطر ده چې موږ تاسې باید د انفرادي پیښو په ځای باندې موږ تاسې باید په نریټیو باندې کار وکړو، سوچ وکړو. نریټیو څه شي ته وایي او پیښه څه شي ته وایي؟ پیښه ده لکه یو فلم سړی ګوري، سړی مثلا د فلم په منځ کې راسي او یوه صحنه وګوري، دلته مثلا په فلم کې یو صحنه ده چاودنه سوې، دغه یو پیښه چې ته تحلیلوې په دې کې تا سر نه خلاصېږي، دا چا وکړه، دا دښمن څوک و، له کوم ځایه دا راغی. که ته دغه فلم له اوله ونه ګورې، په منځ کې چې شروع ورته وکړي، ته د فلم په معنا نه پوهېږي. تا د په فلم کې هیرو و، ویلن و، اول کرکټر و، دوم و، دا هېڅ نه درته معلومېږي. موږ تاسې که غواړو چې افغانستان په قضیه ځان پوه کړو، ټول فلم به ګورو، له سره تر پایه پورې باید ټول فلم په کیسه باندې ځان پوهوو. لکه ناول چې سړی لولي، د منځ صفحه یې نه خلاصوي، له پیله شروع راکوي. که د منځ صفحه خلاصه کړله، سړی نه درته معلومېږي چې دا احمد څوک ده او محمود څوک ده. موږ تاسې دا اوس دا تا وویل، د نن پیښه به یوازې د نن په رڼا کې نه څېړو، د نن پیښه به د پرون د پیښې په رڼا کې، پرون پیښه به د بله ورځې د پیښې په رڼا کې. دا خو یوه کیسه ده روانه ده، تکرارېږي، همغه په هره صفحه کې همغه عنوانونه تکرارېږي. اسلام ده، استشهاد ده، فدایي ده، دا تر هغه کم مسلمان ده، هغه تر بل کم مسلمان ده، جهاد ده، دا ټول همغه یو تکراري کلمات چې په موږ تاسې باندې عمل کېږي. اوس ما مخکې وویل چې دې تسلسل داسې ده چې پاکستانیانو اول د موږ حکومت را نسکور کړه. موږ تاسې فکر کوو چې د طالب دښمني له حکومت سره ده، او په حقیقت کې دښمني له افغانستان سره او له حکومت سره نه وه. ځکه که د له حکومت سره مشکل وای، خو نو حکومت عسکر به یې واژه، نو پولو سړک به یې ولې ورانه و. د بند اوبه خو خلکو ته ورځي، بندونه به یې ولې مخه نیوله. خو واضح خبره چې دوی مشکل له حکومت سره نه و، ما او تا ځان نه پرې پوهېږو. بیا چې حکومت ړنګ سو، بیا موږ ویل چې زه خو له حکومت سره یې مشکل و، اشرف غني فرار سو، نور به یې څه مشکل نه وي. ده سړي په نظام پسې راواخیسته، د نظام عسکر، د نظام مامور، د نظام کارمند، دا وهلو، ټکولو، سپکولو، توهینولو، نهایتا منفعکول. که څوک وژلي نه وي نو منفع کړي، کورو یې کېنولي، سپکول یې، دغه رقم سپکوی. لکه هیبت الله چې په هیبت الله په نامه چې دغه پیري چې په د ملایانو په کنفرانس کې وویل چې له دوی سره ناسته ولاړه مه کوئ، او دوی دا فاسد دی او دا دغه ده. دغه بیا د نظام ړنګولو، نظام یې براته ړنګ کړو. اوس بله مرحله دا ده چې موږ جامعه دوی خرابوي، جامعه خرابوي. جامعه په څه خرابېږي؟ د اقشارو ترمنځ مشکل جوړ کړه، د اقوامو ترمنځ مشکل جوړ کړه، اقتصادي اقشار فرار کړه، کادرونه فرار کړه، مشران ووژنه، مخور خلک ووژنه، مخور خلک په کور کېنوه. دا ټول هغه پروسه ده روانه ده، د موږ د جامعې د تخریب پروسه روانه ده. دا چې تا په ټولنه کې، په انساني ټولنه کې ګوره، هر چا ته ضرورت دی. دا موږ تاسې سپک کړو، دغو خلکو ته ضرورت دی، آرټسټ ته ضرورت شته، موسیقي ته ضرورت شته. دلته حتی دا خبره په بله معنا وانخلئ، خرابه معنا باندې وانخلئ، دغه د فحاشۍ کوڅې چې خلکو معلومې کړي دي، هغه یې په دې خاطر په خپلو هېوادو کې د ریډ لایټ سټریټس جوړ کړي دي چې ته په کور کې مجبور یې چې د مردارو اوبو لپاره یوه ویاله جوړه کړي. اوس مردارو اوبو خو ته په یو ټول کور کې شیندلی نه شي، مجبور یې چې ویاله ورته جوړه کړي. د دې لپاره چې یو هېواد مردارې اوبه یوې ویالې ته برابر شي، هلته یې د فحاشۍ یوه کوڅه ورته جوړه کړې چې هغه مردار سړی چې ده په هغې کې خپل ځان دغه کړي، چې چې چا خور مور ته بیا غلی نه وي، په لارو کې نه وي ورته ولاړ، تر هغه دا ښه ده چې هلته ځان سوړ کړي. هدف مې دا دی چې انساني جامعه دغې ته وایي چې له هر ډول دغه ایکو سیستم موجود وي چې په هغه کې هر څوک ژوند سره وکړي. دوی د موږ ایکو سیستم را خرابوي، د ژوند هغه د بیلانس مو را خرابوي، را ګډوډوي. دا پکې هدف ته یې بښنه غواړم. او دا موږ خلک چې ځان نه پوهوي، نو خدای دې پوه کړي. د ستاسو خبره بیخي صحیح ده چې په دومره حوادثو وروسته هم د موږ خلک نه پوهېږي، نو دا به بیا رښتیا ډېر کندمغزي خلک وي چې په دومره درسونو
سربیره دوی لا تر اوسه پورې په دې سر نه خلاصوي چې دلته څوک د څه لپاره کار کوي. دغه ساحل صاحب مې راپورته کړ، بخښنه غواړم تاسې که خبره درلودم تاسې دوام ورکولی شئ، خو ساحل صاحب ته بیا وخت ورکړو، مهرباني وکړئ تاسې. السلام علیکم قرار صاحب ښه وعلیکم السلام، خدای دې راوله بخښي. وخت یې نه نیسم، ما خو د یوه پوښتنه کوم، د کوټه شورا او د دوحې والا نظرونه ولې سره متفاوت دي؟ یو علم فرض بولي بل یې مباح بولي. ډېر زیاته مننه، دا ډېره په ځای پوښتنه ده. داسې ولس چې د اصلي طالب خو چې د هغه د کوټې وي پېښور او د همغه خلک اصلي طالبان دي، له اوله امارت همغه شی و. دا د خطر وال چې دي دا امریکایانو دې لپاره چې خپل ځان ته یو د خټې پوزه جوړه کړي او دوی یې راوستل، کرایې یې کړل او اکثره چې دي خپله بیخي طالبان نه وو. مثلا عباس ستانکزی چې ده دا خپله ملا نه ده، دا بیخي یو نظامي ده. دغسې مثلا کوم خلک چې د قرنین په نامه، دا زما خپل همصنفی وو په اسلام آباد کې، موږ په معاصرې دوره کې دواړه سره همصنفیان وو، په لیسانس کې مې همصنفی وو، همدوره وو. دا خلک دا اوس مثلا دی تیورزم جنګ ته نه دی کړی. دا نور د شاهین چې ورته وایي، دا زموږ د تره مامور وو په پېښور کې. یو وخت یې په دغه کې په دفتر کې د پېښور کې به یو قسم مجلې وې، د پاکستان اعلانات پکې کېدله، د ښځو عکسونه به وکړي. نو یو وخت یې اخبارونو ته لګېدلی، د ډېر زیات د ښځو عکسونه یې په قیچي باندې ځینې کټ کړي وو په خپل میز کې. بیا موږ یو خپلوان تېر کړی و. نو دا هغه رقم شیان یې راوستل او په دې کې ځینې داسې خلک راوستل چې وچ کلک ډیموکراتان وو، لکه مثلا د فیض ځلاند ته ورته خلک، یا واحد فقیري. دا واحد فقیري چې و دا د جنرال پیټرز ترجمان و، دا یې دوی ته کرایه کړ چې ته دلته تبلیغات کوه طالبانو ته. دغه فیض ځلاند زه یو وارې د امریکایانو بیس ته تللی یم په عمر، هغه موږ چې په اندړو کې د پاڅون کیسه روانه وه، بیا موږ ډارېدو چې د امریکایان بمبار راباندې ونه کړي. نو بیا مې یو ادرس لټوو چې یو څوک هم د هغه ته ورولي چې امریکایانو ته دومره ووایو چې موږ دغه نه یو، تاسو ته ویل کېږي دا د حزبیان دي او د حزب اسلامي خلک دي او داسې خلک دي، موږ هغه رقم خلک نه یو. نو بیا ما دغه فیض ځلاند پیدا کړ. په خدای زه د امریکایانو بیس ته ده بوتلم، د امریکایي جنرال سره ده والله بلا کېنولم په دروازه په لاره کې، ده نه تلاشي کېدو، موږ تلاشي کېدو. دغه سړی هم راووځي، طالبانو ورته ویان یې کړ. دا یې دې لپاره یې کړل چې هغه خلکو ته د خلیزادې ور کیسه راشروع کړه چې طالبان بدل سوي دي، طالبان بیخي لکه پخوا غوندې نه دي، او طالبان چې د امریکا ګټې ساتي، او دا کیسې سره ورته راشروع کړې. د دې لپاره یې دغه امریکایي طالبان ورته کرایه کړل، څوک یې له زندانونو راوایستل، څوک یې له هغه په ګوانتانامو کې خبره ورسره کړې وه، څوک یې له پاکستانه بوتلل کرایه کړل، څوک یې له امریکا ورته راوستل. بیا یې دوی ته ټریننګونه ورکړل، دوی ته یې ورکشاپونه جوړول، دوی ته یې معاشونه مقرر کړل. دوی په قطر کې په ډېر، تاسې باور وکړئ، دوی ته یې حتی د خبرې کولو چې څه ډول مصاحبه کوي، په خدای تر دغه پورې دوی ورکشاپونه ورکړي. زما خپل ملګری د دوی په ورکشاپونو کې ترجمان پاتې شوی و چې دوی ته یې دغه ټریننګونه چې ورکول. دا یې د دې لپاره راوستل چې دوی دلته طالبان خلکو ته عصري پې ښکاره کړي او امریکایان خپل کار پې باندې وباسي. نو دوی راوستل، دلته یې فقط یو کریمي قشر یې راوست، یو فیک منجامه یې د دوی د اګلي مخ ته په اصطلاح بد شکله مخ ته یې یوه ښایسته منجامه ورکړه، لکه دلته چې په دغه کې فلټرونه لګېږي، په هغه کې په دا ټیک ټاک او دې ځایونو کې چې هغه بدرنګه مخ یې درته ښایسته یې کړي. دغسې د قطریان هغه فلټر دی چې دوی د طالبانو په مخ باندې لګولی دی. اصلي مخ یې هغه مخ دی چې هغه د کوټې والو د کندهار والي راښکاره کوي، او هغه د پاکستان خلک دي، هغه هم اصلي مخ نه دی، اصلي مخ میجر سره. مهرباني صاحب، مننه، خیر دی. خدای سلامت لره. زه به نور دوستان که څوک راخیږي پوښتنه لري، زه به اسماعیل خان راوخیځوم. نو ستاسو خپله خوښه چې پاتې کېږئ که نه ځئ. زه نه پوهېږم دلته څو کسان پاتې کېدی شي په یو وخت. هر صورت دغه بلال خان وعلیکم سلام لیوال صاحب، خدای دې راوله. قربان شم. وعلیکم سلام لیوال صاحب، ښه راغلی. قربان شم ساده صاحب، سال نو د قرار صاحب څنګه ده؟ خدای دې ژوندی لره. د قرار صاحب الله خطا زاده ده. موږ خو تعقیبوي ډېر
او ټیک ټاک کې هم دا دی راولو فالو مې کوه. ما خو نن لږ خرچه وکړه، لږ مې یو دغه مې ورته شاور ماور مې ورته واخیسته، ورته وایه نو ځان درته خوینداړی کړ. داسې چې نور څه غم یې نه راځي، نارینه خلک په هغه نه ګوري. خلک څه وایي وطن کې بېول وایي که نارینه خلک په دسمال نه ګوري. خو یو دا ده چې دا ملګري مو زړه وانهچوي. کله سړی ډېر داسې مړاوی ښکاره شي، په ملګرو باندې بد تاثیر کوي. هغه وایي چې والله دا سړی لکه ختم ده. په هغه خاطر نه ماشاءالله کرار صاحب تاسو فعالیت او تاسو سلوک ډېر داسې د چا خبره چې نن سبا میډیا کې پچخي مو روانه کړې ده، هم په ټویټر کې، هم فیسبوک له لارې، هم ټیک ټاک لارې. نو ځوانان در سره خوشحالېږي تاسو دغه خبرو کې چې راځئ مینهوالو ته ډاډ ورکوئ او خلکو لپاره داسې خبرې کوئ چې مزغې ورخلاصوئ. 4 دسمبر یو خو داسې ده چې ټیک ټاک ته خو زه نه وی رابلد سوی یم، او دلته ځکه زه رالمه چې ځوان نسل ټول دلته دی، او د موږ تاسې تمه او امید مو ټول ځوانانو ته ده. په ټویټر کې هغه زاړه سولیدلي سپین ږیري دي، هغو شی نه جوړېږي. اوس خو د یو رقم سپېڅلي درګاډ شول، ټول شعرونه دي ګاندي دا سره وایي قرار شي. ګلخانه ته پاک رامخته کړي دي، هغه دغه ته خو ډېر په وخت کې ټیک ټاک ټوله ځوانانو نیولی، ټویټر بیا ټوله سپین ږیرو نیولی. چا خبره موږ یو نظروچ پروا نه لري چې موږ پسې رالو د ټویټر ته. زه په ډېرو ځوانانو کې یو سپین ږیری یم تېرېږي. خو داسې چې پیغمبر علیه السلام وایي خلف عن الشیوخ و عبارت رانه یرسخ، و معنا یې دا ده چې وایي ځوانانو مې ملاتړ وکړ او سپین ږیرو خدمت وکړ. ځوانانو پیغمبر ملاتړ کړی ده او سپین ږیرو پیغمبر. ټولنه کې هغه خلک، ټولنه کې باید خلک وستایل شي چې د خپل قام او د خپل هېواد نومونه اخلي. نو که وکتل شي په نن سبا وخت کې میډیا یو داسې میډیا ګرځېدل ده چې ډېرې غلط استفادې ترې روانې دي. په نن سبا وخت کې بیا زموږ افغانستان وکتل شي میډیا په هره برخه کې باید وکارول شي، هم د شاعرۍ له لحاظه، هم د سندریز له لحاظه، هم د یوه مثبت فکر له لارې. خو دا ټول هغه فکرونه دي چې موږ تاسو متاسفانه چې نه لرو. بس ټول کنځاوي دي او یو بل ته تخوین دی، یو بل مخکې نه غواړي یو ویډیو وکړي او درته وایي چې د دې لایک او کمنټ لپاره کړې ده، څوک څه وایي څوک څه وایي. خو تاسو رقم ځوانان چې موږ څومره تعقیبوو، باور وکړئ چې ډېر کم لیدل کېږي په نن سبا وخت کې. داسې د خلکو په خبرو پسې ګرځېدل نه دي پکار، خپل هدف تعقیبول پکار دي. د خلکو په خبرو سړی ګرځي نو بیا کول نه کېږي. د ملا نصرالدین کیسه خو به دې اورېدلې که نه، چې وایي له پلار سره روان و بازار ته، نو خر یې روان کړی و. نو بیا په هغه لاره باندې اول لږ ځای زوی په خره سپور و، پلار پیاده ورسره روان و. نو یو څوک په مخه ورغلی، دا زوی ته یې په مخ څپېړې نیولې، ته شرمېږې نه سپین ږیری پلار دې په پیاده روان دی، ته په خره سپور یې. نو زوی ورنه ښکته سوی ده، پلار یې کړی. لږ ځای مخکې تللې دي ښځې خو ډېرې په ماشومانو مهربانه وي. کوم ښځه په مخه ورغلې دي ورته ویلې چې خدای دې خوا کړه سپین ږیری یا لوی سړی یې، هغه وړکی ماشوم دغسې درسره روان دی. نو چورته والی چې هغه رقم هم نه کېده، داسې هم نه کېده، راځه دواړه به کته سو ځینې. نو دواړه ځینې کته سوي، خر یې همداسې روان کړی ده. نو زړه ژای پورې تللي دي، وایي ځوانان په مخه ورغلي، هغه ورته خاندي چې ته دې بې عقلانو ته ګوره، خر یې دغسې روان کړی او دوی په پښه ورسره پیاده ورسره روان دي. نو وایي واله یاره داسې خو ونه سوه، راځه وایي دا خر به تړو، خره ته یې په لرګی په پښو کې ورکړی و، دوی دواړو په څټ کې اخیسته. نو بازار پورې ته اوس دغو لیونیانو ته ګوره خر یې بار کړی ده. وایي ملا نصرالدین هغه ته ویل پلار ته چې اوس به نو خلکو په خبرو پسې نه ګرځو، خپل کار به کوو. نو چې اخر ته دا
درنه جوړ کړي چې خر دې بار کړی تر هغه دغه اوله باید سړی چې خبره پسې ونه ګرځي خپل کار وکړي. بالکل سړی باید لومړی کې هدف ځان ته وټاکي او هدف ته د رسیدو په موخه باید سړی خبرې او پریشرونه باید په ځان باندې ونه مني چې زموږ د هدف ته د رسیدو خنډ کېږي. بالکل دغسې ده. بس خدای ژوندي لره. موږ په دغه باندې خبره کوله قرار صاحب بس لیوال صاحب که له قرار صاحب کومه پوښتنه لري قرار صاحب دې مطرح کړي. قرار صاحب نه کومه پوښتنه ونه لرو د نورو ګډونوالو ځای به ونیسم. زه هم داسې راوختم چې راځه دوی سره په لړ کې ګډون وکړئ انشاءالله چې راتلونکي کې به موضوع باندې به هم خبرې کوو. قرار صاحب ځینې داسې پوښتنې دي چې باید ټیکټوک کې نشي مطرح او مسنجر له لارې مطرح کړو. خدای عزت لره. بس خدای مو وساته. بالکل خپل امنیت ته پام کوئ. زه نو دلته نه تازه راغلی یم. دا خپل لایف دی. اول خو نه ده دوم د خو اول څو دقیقې کړی و نو وګورو چې که دلته داسې وړو چې فیسبوک کې خو اوس زه ډېر ځکه فعالیت نه کوم چې ریپورټ کوي اکاونټ باندې ډارېږم چې راباندې نه کړي. نو اوس هم فیسبوک سره څه فیسبوک کې دې ګورم فالو کړی مې لیکنې دې ګورم. بس ټیک ټاک داسې میډیا ده چې نن سبا وخت کې ټول ځوان سپینګیري همداسې نور ډېر خلک دې ټیک ټاک کې خصوصا زموږ افغانان خو بیا ډېر زیات مسافر شوي دي ټول له وطن څخه جلا دي. نو دغسې موضوعګانو ته بیا دوی ټیک ټاک ته زیات وخت ورکوي. بس خدای مو ژوندي. بس زه به کوم دوست غواړي چې ګپه وکړي د دې نن په هزارهګانو باندې بیا رسوي په افغانستان کې تقریبا دوی خو 25 نفره ویلي دي خو واضح خبره ده چې په 100 نفرو کې انفجار وسي نو ډېر قوي انفجار شوی انتحاري. نو خدای دې وکړي چې تلفات په کم وي خو د طالبانو په خبرو باور نشي کېدای. دوی اکثره تلفات کم ښیي. تېر ځل چې په د برېښنا شرکت په کارمندانو باندې چاودنه وسوه دوی اعلان کړی و چې نه پوهېږم اول خو اعلان وکړو چې دا د ګاز ډبه چاودلې ده. بیا وروسته اعلان وکړو چې 15 نفره یې کولي وو خو هغسې بیا ما یوازې عکسونه د برېښنا شرکت د کارمندانو خپاره کړل نو تر 10 نفره هغه ډېر شهیدان سوي. نو دوی دا پیښې پټوي ځکه چې دوی خو دعوه کوي چې افغانستان ته یې امنیت راوستی دی. نو بیا یې هغه دعوت رسوا کېږي خلکو ته په دغه خاطر باندې هغه د روسیې په سفارت چې قرار صاحب کوم برید شوی و د روسیې په سفارت چې کوم برید شوی و هلته هم یعنې روس کې خلک خبر وو چې زموږ 3 دي که 2 ډیپلوماټان وژل شوي دي. هغه کابل کې نږدې ځای کې ذبیح الله مجاهد او خالد زدران بیا ته خبر نه وو چې دلته کومه پیښه شوې ده یا مرګونه شوي دي څه شی. زه وایم داسې یو دروغجن سړی دروغ هر څوک وایي موږ بیا هم وایو تاسې بیا هم وایئ شاید لږ دومره انسان دی دروغ وایي. یو څو دروغجن سړی چې د کاشکې د اسلام له ادرسه نه راتلی دې نړۍ ته. خو دا خبره خو صحیح ده ځکه پیغمبر علیه السلام وایي پوښتنه ځینې شوې ده چې مسلمان څو ګناهونه ورته یاد شوي چې مسلمان دا کېدای شي دا کېدای شي وایي هر شی کېدای شي دروغجن کېدای شي وایي نه دروغجن نشي کېدای. یعنې د پیغمبر علیه السلام دین ته دروغ منسوبېدل دیني طبقې ته دروغ منسوبېدل د دین په نامه باندې دروغ ویل دا رښتیا ستاسو خبره بیخي صحیح ده ډېره بده خبره ده. بیا ټول چا ته دروغ وایي خپلو خلکو ته دروغ وایي خپلو مسلمانانو ته دروغ وایي. نو په هر صورت د دروغو مزل لنډ وي. موږ تاسې متل لرو که نه او متلونه هسې نه دي جوړ شوي خو خلکو بصیرت دی. بحث وکړئ. لاروی صاحب بخښنه غواړم تاسې راوخیږئ چې موږ بحث وکړو. هر ملګری ګهیځ صاحب که تاسو غواړئ چې بحث وکړئ مهرباني وکړئ راسئ. ګهیځ رښتیا صاحب نور دوستان د دې هزارهګانو هېوادوالو په هدف ګرځېدلو مقصد څه شی دی ولې هزاره هدف ګرځي څوک یې کوي. مخکې موږ په دې باندې تفصیلي بحث وکړ. البته که تاسې نظریات پرې باندې لرئ مهرباني وکړئ. ما د رحیم الله حقاني د واتساپ هغه کلیپ ته مخکې بحث پرې باندې وکړ چې د یو پاکستاني ته چې البته میجر دی یا هر څوک چې دی یو پوځي دی خو د شیخ صاحب خطاب ورته کوي هغه ته په واتساپ کلیپ کې وایي
چې زه خو چې کله کابل ته راغلی یم دلته مې د سلفیانو په مقابل کې شدیده مبارزه وکړه او سلفیانو په باره کې خو نو دوی د مبارزې مقصد خو تاسو ته معلومیږي څه شی دی خو سلفیان یې د غرب تباه او برباد کړل د ورځې د 15 سلفیانو سرونه جدا کوي له تنې نو په هر صورت دی په دا کلیپ کې ورته وایي چې ما خو د سلفیانو په مقابل کې کافي کار وکړ اوس یو څه مواد راولېږي چې زه د شیعګانو په خلاف کار وکړم نو ما ته په هغه وخت کې سوال دغه پیدا سو چې که ته د سلفیانو ضد یې بیا به د شیعګانو خواته مایل یې ځکه په نړۍ کې دغه دوه قطبه دي چې یو له بل سره په مسلمانانو کې په شخړه کې دي چې یو سعودي سلفیان دي یعنې شیعګان دي او که ته د شیعګانو خلاف یې نو د سلفیانو ته به مایل یې دا څنګه خبره ده چې ته په عین وخت کې د افغانستان دوه متضادې فرقې په یو وخت کې سره جنګوي او د دوی په خلاف باندې نفرت خپروي نو واضح خبره ده دا خو یو پروژه ده د پاکستان او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د موږ تاسې جامعه را خرابه کړي قومونه له قومونو سره واچي اقشار فرار کړي د ټولنې مذاهب له مذاهبو سره واچي دې ته ورته جګړې په افغانستان کې کله نه وي پېښې سوي چې دلته قوم له قوم سره ونښلي نو په هر صورت دوی په دغه هدف دغه د هغه جګړه په همدې هدف کوي د شیعګانو ټارګټ کېدل عمدتاً په همدې خاطر ده او په پاکستان کې کومه حاکم د پاکستان مذهبي ډله چې په افغانستان کې البته ډېر نفوذ لري هغه دیوبندیان دي تقي عثماني خپله فتوا ورکړې ده البته یو پخوانۍ فتوا یې ده اوس هم شته ده چې دی وایي د اوسنۍ نړۍ شیعګان چې دي دا مشرکان دي یعنې دی په خپله شیعګان تکفیروي په یو اعتبار باندې نو د دوی د سپاه صحابه کردار د لښکرې جنګوي کردار هغه اوس په افغانستان کې عملي کوي لکه څنګه چې په کراچۍ کې دوی مذهبي فسادات کوي او مذهب په مذهب او قوم په قوم پسې ولاړ شوي دي پښتون په کراچۍ کې د څه وخت مخکې پښتانه قتل عام کړل لکه څنګه چې هلته د مذهبي فرقې یو له بل سره په جنګ دي همغه نقشه دوی افغانستان ته راوړي دلته یې سلفیانو صوفیان په جنګ سره واچول صوفیانو دیوبندیان په جنګ سره واچول دیوبندیانو سره او د صوفیان په جنګ سره واچول شیعګانو دیوبندیان په جنګ سره واچول او په دې کې دوی له هر چا پیسې پکې اخلي دا اوس له ایرانه په دې اعتبار دوی پیسې اخلي د ایران یو لوړپوړی په نږدې تېر 2-3 اونۍ مخکې ننګرهار ته راغلی و هغوی دلته د داعشیانو په نامه د افغانانو په وژلو کې سرمایه ګذاري کوي طالبانو ته په دې نامه پیسې ورکوي او طالبانو ته امتیازات ورکوي په هر صورت افغانستان د مسلخ دی متاسفانه ټول خپله قصابیان یې دلته پکې کوي نو دغه دوه ملګري به راواخلو بیا به سړی ورو بحث سره راټولوي ځکه زموږ خواته شپه ده سلامونه کرار صاحب خدای دې راوله والی ستړی مه شې کرار ښه جوړ یې خدای دې ژوندی لرو سلامت څه موضوع ده موضوع خو نن په په تعلیمي مرکز په ماشومانو باندې په 6 کلنو په 8 کلنو 10 کلنو ماشومانو د ملایانو لخوا انتحاري سوی دوی په اصطلاح استشهادي سوی ده او په لسګونو ماشومان یې شهیدان کړي دي نو دغه کرار صاحب ډېر ښه غده ما ډېر وخت نه دا سوچ موږ چې داسې لکه دلته په ټیک ټاک باندې هو لږ د خبره ځکه راسه چې موضوع شروع ده خو ما سره به ډېر وخت هغه نشته ځکه چې بیا تاسو نه هغه خرابېږي نو هره موضوع چې جوړېږي باید چې تاسو په ټیک ټاک باندې هغې دپاره یو داسې هر قسم سړی نه بلکې په سیاست او په ادب په دې حواله چې په هر اړخ پوه وي نو هغې راخلي په دې باندې دې باندې بحث کوي ځکه چې ټیک ټاک په میلیونونو افغانان ګوري زه د وزیرستان نه ګورم نو په هر موضوع باندې چې موږ تاسو دلته بحث ډیبیټ کوو د یو بل سره بلکې زه به دا وایم چې تاسو اوس په نړیواله کچه د افغانستان د یوت استازیتوب کوئ نو مهمه ده چې په هر ټاپک باندې موږ راځي نو یو بل به راخلي لږ د کام ته هغه یو داسې سوچ فکر ورکول دي نو ټول په فضولیات کې لګیا یو مننه به وي خدای دې آباد لره بلکل د مشوره د سرو زرو ارزښت لرونکې مشوره ده نو باید موږ خو اوس نوي دې ځای ته رابلد سوي یو تر دې مخکې په کلب هاوس باندې څه وخت فعالیت وکړو بیا د هغه ځای فیسبوک ته ولاړو بخښنه غواړم ټویټر ته هلته هم فعالیت وکړو
دلته ځکه راغلي یو چې دلته د نوي ځوانان ډېر دي او نوي ځوانان واضح خبره ده چې افغانستان د تغییر لپاره تر ټولو اساسي سرلارې په اصطلاح نوي ځوانان کېدای شي. نو په دغه اعتبار باندې موږ ویل چې ځوانانو ته یو اندازه سړی پوهاوی ورکړي. بالکل کرار صاحب د کلب چې کوم و یا ټویټر سپیس چې کوم دی هلته زمونږ د ولسي عام ولس چې کوم د هغې رسایي نه کېږي او نه پرې پوهېږي دومره. نو د ټیک ټاک فورم داسې دی چې دلته عام ولس هم ناست وي تقریبا هغې په دماغو کې چې یوه خبره کیني که پرې پوه هم نه شي په سوچ خو مجبوره کېږي کم از کم. نو داسې فورمونو ته موږ تک په کار دی چې هلته چې کوم ولس زیات وي هغه خبره کم از کم موږ په دماغ کې ورکېنولی شو. بالکل ښه خبره ده. تجربه خو تاسو ته ډېره ښه شوې ده. ته د کوم وزیرستان یې بخښنه غواړم او جنوبي وزیرستان یې که د شمالي وزیرستان یې خو دا مهال زه خپل مهاجر یم په دوبۍ کې ژوند کوم ما هم وطن پرېښی دی تاسو ونه خدای دې چاره وکړي. زه په شمالي وزیرستان کې البته په ټول وزیرستان کې ګرځېدلی یم خو زه جاني خیل زه یو وخت د میرانشاه نه رزمک ته او مکین ته واڼه ته په دې لاره تللی یم. ډېره ښایسته لاره ده خوندور ځای دی. ډېر واڼه کې اوسېدلی یم. نو خدای دې راوله هر وخت ما نن مې اوله تجربه دې نه وروسته منظم راځي. بس چې ټاپک ته ما فالو کړی چې کله هم ته ټاپک ته راځې نو انشاءالله په هره موضوع باندې ما سره دومره علم شته چې به پرې غږېدلی شو. بیا صرف په میسنجر باندې هغه ما ته صرف لینک رالیږه چې موږ اوس ټاپک زده کړی دی ځکه چې موږ لږ کارونو کې بوخت وو. خدای دې ژوندی لره سلامت و چې وزیرستان نور ملګري بم را خبرو. وزیر صاحب ګلمرجان وزیر صاحب که پېژنئ پروفیسر د یوه ګوندي و ښه هم ډېر نږدې ملګری و هغه سره کار کړی. نور ملګري هم شته. خدای دې بس وزیرستانونه په امن او آباد لري. مننه. زه به کوزېږم ځکه چې موږ دلته په کار کې بوخت یو چې صرف نظر ورسره شریک کړم دا دوام به ورکوو دې شي ته ژوند سلامت اوسې ورسره لوړه خدای دې سپارم. سعادت صاحب ورم قرار سي ما خو زه بحث به سره راټول کړو نو کافي بحث مو وکړو یو نیم ساعت لا زیات. ډېره مننه قرار صاحب الله ډېر خوند کړی. جالبه خبره یې دغه وه چې موږ ته په کار دی موږ ځوانانو ته چې باید تا پسې لاړ شو. صحیح دی مطلب تا دره کو یا ټویټر ته در پسې در شو یا فیسبوک ته در شو خو دا قرار صاحب ته تر موږ ډېر مینهوال چې ته په موږ پسې راځې. موږ ګورو چې کومې میډیا کې سار دی ټیک ټاک کې سار دی فیسبوک کې سار دی مطلب ته په موږ اساسي موږ ډېره بخښنه درنه غواړو. هیله کوم خدای دې اباد داسې دا دی وطن پرستي دا سم لکه ناروغي راسي یو شی دی. وطن پرستان په اخره د بشر تاریخ وګوره البته بشر تاریخ نه خو د ملتونو تاریخ ده معاصر تاریخ ځکه ملت پالنه ماډرن پدیده ده که نه. ملت پرسته انسانان هم داسې نارامه خدای پیدا کړي چې ګواره یې راواخله تر بل هر ملت پرسته پورې خدای شاید دی طاقت نه راځي داسې نه ده چې یو وخت را باندې زیات دی یا په دې کار کې موږ کومه ګټه لیدلې ده شخصي ګټه غیر له تاوانه غیر له بېخوبیو غیر له سپکو سپورو ښکنځلو غیر له شخصي دښمنیانو مو هېڅ څه په خدای کې لیدلي. خو دا ده چې طاقت نه راځي ځکه وطن ډېر خوږ دی چې هر څنګه ښه ځای واوسېږي هر څومره راحت واوسېږي سړي ته طاقت نه ورځي. وطن یو قسم د مالکیت احساس لري هغه د مالکیت احساس سړی نه پرېږدي. سړی لکه که له سړي په زور 1 روپۍ واخیستلی شي هم په انسان باندې ډېر بوج تمامېږي که نه ته خو دا پوره یو هېواد له یو چا واخله اوس زموږ تاسې په وطن کې تر موږ تاسې پاکستانیان سرې سترګې ګرځي زموږ د قانونو مالکیت له پاکستانیانو سره ده. دا اوس د جمعیت نیم ګوند په افغانستان کې په وزارتونو کې په ولایاتو کې په رسمي عهدو کار کوي. هغه څو ورځې مخکې د حکیم په نامه د ذبیح الله مجاهد ښی لاس یو ملا ده ټوله ورځ ورسره ګرځي نو هغه په لو کې لګیا دی چې
ډېر داسې خلک دي وایي چې پاکستان په حکومت کې معاش اخلي او په امارات کې هم د والیانو تر معاونینو پورې کار کوي. نو د ده تشویش بحث مې اورېدلی. کار کوي. د ده تشویش دا ده چې وایي 2 ځایه معاش اخلي. خبره دا ده چې وطن کې دومره موږ د وطن مالکیت بل چا رانه اخیستی. بخښنه غواړم چې تاسې په ستونزو تېر نه کړو، تاسې په مشکلات لرئ. نور دوستان هم کله کله خو شرایط د دوستانو نه راته معلومېږي څوک په څه رقم حالت کې دي، څوک به په افغانستان کې، څوک به په نورو اعتبارونو تر فشار لاندې راځي. نو ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړله، ډېره زیاته مننه، بیخي زیات خوشحاله شوم. مننه قرار صاحب، رب دې ژوندی لره. مننه، خیر اوسې. نو نن به ورو ورو به خلک سره خبرو، نن خو اوله ورځ ده، بس سرلوړي اوسئ. نه تکړه شوی والله انشاءالله. نه ټیک ټاک دې زده کړی دی ماشاءالله، تکړه شوی. نه زه سټوډنټ فار ایور یم، دوامدار ژوند تر پایه. ماشاءالله ته د موږ لپاره پوهنتون یې، پوهنتون قرار صاحب. بس خدای توفیق راکړي وطن ته یې کار کولو، ټولو ته خدای رب دې ژوندی لره، خدای دې ډېر عمر تېر کړي. مننه قرار صاحب، سلامت. بس ټولو دوستانو خدای په امان، ډېر خوشحاله شو، ډېر زیاته مننه. ملتیا مو خدای مو آباد لره، خدای مو سرلوړي لره، خدای په امان.